أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. پرون څه خبر کړی و د مخکې وخت دستور داو سړي په چې ښځې ته اراده د ضرر وکړه نو طلاق پې ورکړو چې عیده پې په تېرېدو باندې شو بیا بې رجوع وکړه بیا بې طلاقه کړه بیا بې چې عیده ختمېده بیا بې رجوع ورته وکړه نو که سل وارې طلاق ته بې اراده وکړه څومره ټوله زندګي به د دغه ښځې په دغه تکلیف کې وه. خدای پاک آیاتونه نازل کړه چې په دې کې دا حکم راغی هغه طلاق چې د هغه نه وروسته زوج میړه رجوع کړی شي هغه دوه طلاقه دي. د دې نه بعد د دغه زوج اختیار ده یا به د ځان سره د شریعت په حقوقو سره موافق ساتي امساک به بمعروف وي د ضرر په لحاظ باندې به نه وي یا تسریح باحسان. تسریح باحسان څوک وي چې دا دریم طلاق ته اشاره ده یا به دریم طلاق هم څه وکړي د یو نه بعد به بیا ځکه د طلاقو سلسله نشته. څوک یې چې نه تصریح په احسان دا طلاق ته اشاره نه ده ولې په ان طلقها وروسته د دریم طلاق را روان ده. او بله خبره دا ده فامساک بمعروف او تسریح خواته په امساک باندې ده. امساک بمعروف واجب ده د دوه طلاقو نه بعد یا به امساک بالمعروف په امساک بالمعروف واجب ده او تسریح که دریم طلاق ته اشاره شي نو خدا مانا یا امساک بالمعروف واجب ده یا دریم طلاق واجب ده او وجوب د طلاق نشته. نو ځکه د تسریح نه به دا معنا واخلو که دوه طلاق سړي ورکړه رجوع وکړه د دوم طلاق نه بعد یا د په شرعي طریقه باندې د ځان سره وساتي یا د دریم طلاق هم نه ورکوي پرېږدي چې د عیده یې تېره شي. تصریح به احسان دا معنا ضرر دی نه ورکوي پرېږدي چې عیده یې تېره شي نو ښځه به طلاقه شي په طلاق باین سره. که دلته دواړه پښېمانه وو او نکاح کول یې غوښت نو تجدید نکاح به وکړي تزویج د زوج آخر ته بې ضرورت نه وي چې یو یې به بل مېړه کوي. خو که دریم طلاق ورکړه وروسته پسې ذکر کېږي که دریم طلاق ورکړه بیا د دغه اول مېړه دپاره نه ده روا تر څو پورې چې دغه ښځې د دوه مېړه سره نکاح نه یې کړې او هغه دوه مېړه جما نه یې ورسره کړې بیا یې طلاقه کړې نه یې عیده یې نه یې تېره شوې تر هغه وخته پورې بیا اول مېړه ته نه روا کېږي. کله به دوی داسې کول ښځه به مالداره وه دوی به تنګوله طلاق ورکړه بېرته رجوع وکړه طلاق ورکړه بېرته رجوع وکړه چې دا مجبوره شي دې ته چې روپۍ ورکړي زوج ته په دغه باندې ځان خلاص کړي یا هغه ده چې کوم مهر ورکړی ده چې هغه بېرته تر واخلي. الله تعالی وی تاسې چې څومره مهر ورکړی ښځې ته بېرته تر اخیستل د مهر د دې تنګول مجبوره کول دا ناروا دي. او یو صورت دلته هم شته چې خلع ورته ویلی کېږي په مابین کې که مېړه او ښځه دواړه په دې ډارېده چې حقوق د زوجیت نه سره ادا کېږي. ښځه په دې وېرېده چې د مېړه حق نشي ادا کولی مېړه په دې وېرېدو چې د ښځې حق شرعي نشي ادا کولی ظلم تر کېږي تعدا تر کېږي بیا که دوی جوړه سره وکړي مېړه یې هم دغسې نه طلاقوي د بل واده وس او بیا نه لري ښځه ورته وایي چې ښه هغه یې تا مهر چې راکړی بېرته به یې درکړم ته ما طلاقه کړه. ښځې ته ورکول روا دي ده ته اخیستل روا دي. دا طلاق په طلاق باین وي چې تعبیر په خلع سره تر کېږي. د حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه بیبي مبارکه راغله نبي علیه السلام ته ویې چې زه په ده باندې نور هېڅ نه ویایم شرعي عیبونه نقصانونه د اخلاقو د هېڅ شي په لحاظ نشته خو کفر په اسلام کې نه خوښوم.
نبی علیہ السلام ورته ویل نو هغه د چې کوم باغ په مهر کې درکړی بیرته ورکوي وایي او نبی علیہ السلام ثابت رضی الله عنه راوغوښت چې هغه باغ تر قبول کړو طلاق کړي. کوم روایت کې راغلی دي چې دې اصلي علت د ده د مطالبې څه شی و؟ تفصیلي روایت کې دا راغلی حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه د وجود نه کنکای و، د رنګ نه تور و، د هغه ظاهري شکل په لحاظ باندې کمزوری و. نو یوه ورځ یې دا ښځه خیمه کې ناسته ده، د دې مېړه حضرت ثابت او نور ځوانان ډله را روان دي. دې دا خیمه لرې کړه چې ویلې ده په ټولو خلکو کې د دې مېړه د شکل په ظاهر په لحاظ کمزوری و، د رنګه تور، د ونې نه ټیټ، هغه نور طبعا انسان ده که نه انساني صفت دي، نفرت پیدا شو. خو چونکې د خدای نه وېرېده داسې نه چې د ده د زوجیت په حقوقو کې اوس د ما نه نقصان واقع شي، نو راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې هېڅ عیب په دې کې نور نشته، خو ما زړه تر پورته شو. رنګ په لحاظ باندې دی کمزوری و، د وجود په لحاظ باندې دی تر هغه نورو کمزوری و، نو د دغې وجې نه د ما زړه اوس تر پورته شوه. اوس زه سم ژوند نشم ورسره کړی، په دا ډارېږم چې د ده په حقوقو کې به د ما نه تقصیر وشي، نو که دی ما پرېږدي. ده ورته ویل هغه باغه چې تا ته په مهر کې درکړی هغه بېرته ورکوي؟ وایي او. نو ځکه حضرت ثابت رضی الله عنه نبي علیه السلام راوغوښت او دغه یې مشوره ورکړه، یې ده طلاق کړه، دې هغه باغ بېرته ورکړه. بل طرف ته وعیدونه هم راغلي دي، طلاق ابغستري دي، مباحاتو ده، روا خو ده، خو د خدای پاک د طلاق نه ډېر بد راځي. کله تعدا په مېړه کې ښځه غریبه، هغه د اخلاقو په لحاظ، د رنګو په لحاظ، په څه شي لحاظ په دې کې نقصان نشته، خو مېړه ته رفو کوي او د دې باندې ظلم کوي، دا تنګوي مجبوره کوي دې ته چې هغه مهر بېرته ورکړي، نو دا طلاق کې بله واده دی وکړي. په داسې صورت کې ښځې ته ورکول د هغه روپیو چې جوړه وکړي ده ته بېرته ورکړي روا دي، خو مېړه ته اخیستل ناروا دي. کله داسې چې ښځه بد اخلاقه وي، مېړه نیک اخلاقه ده، د دې سره په حقوقو کې څه تعدا او ظلم نه کوي، خو د دې زړه تر پورته شو، بل مېړه ښه سړی غواړي، د دې د طرف نه مطالبه د طلاق وشوه چې ما ته طلاق راکړه، خپل مهر به دې بېرته درکړمه. نبي علیه السلام ویلي دي هغه ښځه چې طلاق مطالبه کوي دا باندې د خدای لعنت ده، بې ضرورت او بې مجبوریت نه، د منافقاتو د جملې نه ده. اوس دې ته ورکړه ناروا، مېړه ته اخیستل روا. خو که دواړه وېرېده، مېړه نه هم څه نه څه ته ادا کېږي او ښځه هم پوره حقوق نشي ادا کولی. اوس دواړو معامله ځکه جایز ده، صلح یې سره وکړه په مال باندې، طلاق یې علی مال ورکړه، ښځې ته ورکول د روپۍ روا، ده ته اخیستل د روپۍ روا، بیا څه ګناه مناه یوه طرف ته نشته. الطلاق مرتان، طلاق په دوه قسمه ده، فامساک بمعروف، د دغه دوه طلاقو رجعي و نه وروسته یا د ځان سره ساتنه په ښه طریقه ده، او تسریح باحسان یا پرېښودل دي په ښه وجه سره. ولا یحل لکم نه ده روا تاسو ته ای مېړو ان تأخذوا مما اتیتموهن چې تاسې واخلئ د هغه مال نه چې ورکړی مو د دوی ته شیئا څه شی، الا ان یخافا، که ښځو مېړه دواړه ډارېده الله یقیما حدود الله، چې دواړه د خدای په حدود نشي ادا کولی. مېړه د ښځې حق پوره نه ادا کوي، ښځه د مېړه حق نه ادا کوي. بیا فإن خفتم، که ای حاکمانو تاسې وېرېدئ الله یقیما حدود الله، چې مېړه او ښځه نشي ساتلی حکمونه د الله تعالی په حقوقو د زوجیت کې، فلا جناح علیهما، بیا په دغه مېړه او ښځه پروا نشته، فیما افتدت به، په هغه مال کې چې ښځه یې فدیه ورکوي، د ځان بدله ورکوي او ځان خلاصوي. تلک حدود الله، دا چې ذکر شو دا احکام حدود الله تعالی دي، فلا تعتدوها، مه تېرېږئ د دغه حدودو نه. ومن یتعد حدود الله، څوک چې تېر شو د الله د حدودو نه، فاولئک هم الظالمون، دغه خلک ظالمان دي. فإن طلقها، که یې درېیم طلاق ورکړو، دا تصریح د درېیم طلاق پاک شو، هلته خو طلاق مرتان و، فإن طلقها نو په هغه ځای باندې دا درېیم طلاق ده. یو طلاق ورکړو بېرته رجوع کړی شي، بل طلاق ورکړو بېرته رجوع کړی شي. فإن طلقها، که یې درېیم طلاق ورکړو ښځې ته، دا په یوه وار نه، په ټول ژوند کې
په ټول ژوند کې چې درې طلاق سړی ښځې ته ورکړي دا ښځه مغلظه شوه. فإن طلقها که درېیم طلاق هم ورکړو دا ښځې ته فلا تحل له نه ده روا د ده دپاره من بعد وروسته د دغه درېیم طلاق نه حتی تنکح زوجا غیره. علمو په مسلک حتی تنکح تر دې پورې چې دا وکړي زوجا غیره د بل مېړه سره چې دوه مېړه سره هم جماع وکړي بیا هلته اول مېړه ته روا کېږي. فإن طلقها که دا دوه مېړه بیا پس د جماع نه طلاقه کړه او بیا اول مېړه او دا سره خوشحاله و نکاح یې کړه فلا جناح علیهما بیا په هغه اولني مېړه او دا ښځه باندې پروا نشته ان یتراجعا چې دواړه یو بل په رجوع سره وکړي. وإن ظنا که دلته د دې ګمان و ان یقیما حدود الله چې د خدای په حدود اوس په ځای کوی شي. ښځه هم پښېمانه شوه د پخواني مېړه په ارمان شوه، مېړه هم د هغه پخواني ښځې په ارمان شوه، دواړه دلته راجع شو چې یاره ما ورته زندګي سره کېږي زه بله ښځه داسې نشم پیدا کولی، ښځه وویل چې بل مېړه داسې نشم پیدا کولی، بیا پروا نشته. وتلک حدود الله دا د الله حدود دي یبینها بیانوي لقوم یعلمون هغه قوم ته چې هغه علم لري. دومه ښځه چې د دوه مېړه سره جماع وکړي دا خبره موږ وکړه. حضرت رفاعه په نامه یو صحابي و ښځه یې طلاقه کړه، ښځې درې طلاقه ورکړه، ښځې د بل چا سره نکاح وکړه. بیا هلته د هغه دوه مېړه سره خوشحاله نه وه، بیا راغله نبي علیه صلات وسلام ته او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د ده نه دوه شکایته وکړه. یو خپل ځان وروکړو چې دا یې ویلې وه چې بدن مې داسې تک شین ده، ظلم کوي را سره. دومې په ده باندې د خلقت په لحاظ عیب ویلې، دی د عنین ده، د جماع قادر هم نه ده، نشته د ده سره مګر هدبه دا د څادرو شملې نه وي، دا لکه د جنماز شملې چې مړې زړېږي دغه ته هدبه ویلی کېږي. خپل ټیکری یې ویني هغه هدبه چې د ده سره داسې شی ده یعنې جماع هم نشي کولی. نبي علیه السلام ورته ویل څه کوې؟ دا د اراده ده چې بېرته د حضرت رفاعه سره نکاح وکړې. لا حتی تذوقې عسیلته ویذوق عسیلتک، نه تر څو پورې بېرته نکاح نشي ورسره کړی چې دی د تا څه خوند وڅکي او ته د ده نه څه خوند وڅکې. د ده نه معلومېږي چې انسان هم نه ده شرط، خو دخول شرط ده، جماع شرط ده، دخول شرط ده، انسان نه ده شرط. تر یو وخت پورې بېرته هغه د اول مېړه سره نکاح نشي کولی. خو که دوه مېړه نفس جماع وکړه بیا یې طلاق کړه، اول مېړه ته ذاتي روا ده او اول مېړه بېرته د مستقل د دریو طلاقو مالک کېږي. د هغه نه بعد بیا که ښځه طلاقه کړه یو طلاق بیا رجوع کړی شي، دوه طلاقه بیا رجوع کړی شي، د درېیم طلاق نه بعد بیا ذاتي رجوع نشي کړی. وإذا طلقتم النساء کله چې تاسې طلاق کړې ښځې فبلغن اجلهن نږدې شوې ورسېدې، دا معنا نږدې شوې هغه تېرېدن د عدې خپلې ته. ګورې تاسې ته مېړول یا موقع شته، اوس عدې 3 حیزه ده، 2 حیزې تېر شو، 3م حیز راغی، تا ته بیا د رجوع موقع شته. فامسکوهن بمعروف یا یې د ځان سره وساتئ په هغه شرعي طریقه باندې، د ضرر دپاره به رجوع نه ورته کوي. او سرحوهن بمعروف یا یې پرېږدي په شرعي طریقه چې دا 3م حیز هم تېر شي نو باینه به شي. ولا تمسکوهن ضرارا دا چې ما ساتئ د ځانه سره په رجعت سره لپاره د ضرر رسولو دوی ته لتعتدو لپاره د دې چې تاسې هیری وکړئ په دې باندې عده یې ور اوږده کړئ، ظلم وکړئ، د ده دپاره به رجوع نه کوئ. ومن یفعل ذلک هر څوک چې دا کار وکړي چې رجوع د ده دپاره کړي چې ښځه ځوروي، عده یې ور اوږدوي، فقد ظلم نفسه، دغه انسان ظلم وکړو په خپل ځان باندې. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، مه نیسئ آیاتونه د خدای په ځای د مسخرې. په قرآن چې عمل نه کېږي العیاذ بالله دا لکه په قرآن چې څوک مسخرې کوي. خدای پاک حدود درته ذکر کړه، 2 طلاقه ته چې ورکړه په 3م کې ذاتي یا به په شرعي طریقه رجوع کوي یا به یې پرېږدې، د ضرر دپاره به رجوع نه کوي. که دې وکړه دا د خدای په آیاتو پسخند ووایه، ځکه الله نصیحت درته وکړه او ته بیا هم په هغه باندې عمل نه کوې. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ نعمت خدای پاک په تاسې باندې چې اسلام نعمت یې درته نصیب کړ، د قرآن عظیم الشان نعمت یې درته نصیب کړ، هدایت یې درته وکړ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر په شان باندې پیغمبر یې درته مقرر.
وما انزل عليكم من الكتاب والحکمه او یاد کړئ هغه قرآن چې نازل شوی ده نازل کړی ده الله په تاسو باندې چې عبارت د کتاب نه او د سنتو نه یعظکم به چې الله نصیحت درکړي تاسو ته په ده باندې واتقوا الله د الله نه ویرېږئ واعلموا پوه شئ ان الله بكل شیء علیم چې خدای پاک په هر شي باندې عالم ده. واذا طلقتم النساء حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه په نامه صحابي و دو خپل خور چاته په نکاح ورکړې وه یو وخت کې میړه جوړ شو دا ښځه یې طلاق کړه عده یې هم تېره شوه تر هغه وخته یې رجوع ونه کړه پس د هغه نه چې نورو خلکو مطالبه بېرته شروع کړه د دغه نکاح کولو ځکه عده نه چې تېرې شي خو ښځه د هر چا سره ضد نکاح کړی شي هغه پخواني میړه هم بېرته پښېمانتیا وکړه ده ته راغی چې که دا خور دې بیا ماته په نکاح راکړي د ده د خور هم زړه و چې بېرته د هغه سره نکاح وکړي ده ورته ویلې ما د تا احترام کړی و خپله کور مې تا ته درکړې وه د تا دپاره مې فراش ګرځولې وه تا بیا طلاقه کړه دا ظلم دې پوه کړو او رجوع دې نه ورته وکړه وللاکه یې بېرته درکړه خدای پاک آیتونه نازل کړه چې کومه ښځه چې میړه طلاقه کړه او عده یې تېره شوه د رجوع مکه خو د لاس نه ووته و چې دوی دواړه بېرته سره پښېمانه دي او په خپل منځ کې نکاح کول غواړي نو قریبانو تاسې مه منې کوئ ودې کې هغه نکاح دې سره وکړي ولې دا ازکا او اطهر ده دلته دغه ښځه چې طلاقه شوه ورور یې چې بېرته اول میړه ته په نکاح نه ورکړي وایي دوه صورتې دي یا دا ده چې مطلقا ذاتي ودعي نه چې بس یو میړه مې ورته کړی و بیا ذاتي بیخي وده هم نه په دغه کې هم لوی فساد ده ولې دا ښځه به مجبوره کېږي زنا ته او که نه بیا یې ودوم خو هغه میړه ته یې نه ورکوم دلته هم فساد ده ولې هغه میړه او د دې سره خوښه ده ده هغه د خپلې طبیعت ته دا پرې نه کړه بل داسې چاته یې ورکړه چې د دې زړه نه ده ورسره چې زړه یې نه ده د دغه ښځې او د میړه په منځ کې به بېرته جنجالونه اخر به بېرته طلاق سره راجع کېږي که نه بېرته فساد راغی ابلیس لعین وایي خپل تخت په اوبو باندې یې کوي د خپل اتباعو بچیان لېږي په خلکو کې چې خلکو باندې ګناه وکړي بېګا راپور ورکړي یو ورته چې ما په چا دروغ وویلې ما په چا باندې غلا وکړه ما په چا باندې زنا وکړه ما په چا شراب وچښل هر یو داسې څه ورته ویل خو چې کله څوک ورته راغله چې زه د ښځو د میړه په مابین کې شوم تر دې پورې چې ښځه مې په طلاقه کړه دا یې وایي په غېږ کې ویلې سي چې ته مې ښځو یې لوی کار تا وکړه ګوره جادوګر هم چیز کوي هغه مخکې چې ویلې چې کفر کوي جادوګر کافران دي د ښځو د میړه په منځ کې جدایي راولي دا طلاق افغانسترین د مباحاتو ده اوس ښځه چې طلاقه کړه دا ښځه که بل څوک اوس نه کړي د عربو کې نکاح کول خو ډېر دي سپینې ګیرې پورې لاس 11 ودونه کړي یو طلاقوي بل اخلي خو اوس موجوده وخت کې اکثره وایي داسې دي چې کومه ښځه چې طلاقه کړه بل څوک یې بیا نه کړي پېغله جلکۍ وي غریبه 3 میاشتې سره تېرې کړي 3 میاشتې 2 میاشتې سره تېرې کړي خوښه یې نه شي طلاقه کړي هغه بیا ځلې څوک نه په نکاح کوي که و چې څوک یې نه په نکاح کوي دغه ښځه به اخر زنا ورته مجبوره کېږي که به نه مجبوره کېږي د دغې وجې نه شیطان په دغه خوشحاله کېږي چې د ګناه اډه خلاصه شوه او یوه ښځه چې رنډۍ شي 15,000 خلک خرابوي چې یو وارې په حیایي باندې روږدي شي نو بیا ټول کلی خرابوي نو د دغه وجې نه شیطان په دغه راضي کېږي الله په دغه ناراضه کېږي چې د ښځو د میړه په منځ کې نبي علیه صلات وسلام ویلي چې په ورځ د قیامت باندې لوی وزن په حسناتو کې د نیک اخلاقۍ ده په کله د حسناتو کې د نیک اخلاقۍ ده او احسن د تاسې هغه څوک ده چې د خپل اهل سره احسن اخلاقی وي د خپلې بیبي سره احسن اخلاقی وي زه هغه احسن د تاسې هم اخلاقا د خپلې بیبي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي د دغې وجې نه شریعت د میړه او د ښځې په منځ کې ساتره الله العب جایز کړی ده نور لعبونه ناروا دي 3 لعبه جایز دي سړی نشان زده کوي لکه نن سبا ټوپک دي پخوا غیشي و د جهاد لپاره تمرین ده سړی د آس پسیا زده کوي آسان سره ځغلي په مقابلو کې اچي د جهاد لپاره تمرین ده سړی د خپلې ښځې سره سات تېروي دا 3 روا دي د نور ټول په هغه شیانو کې دي چې د خدای د ذکر نه سړی غافله کوي کل ما الهاک عن ذکر الله فهو حرام چې د خدای د ذکر نه د غافلۍ هغه حرام ده عباسیات دي لا یعنی عمر دي او یو روایت کې راځي چې میړه چې ښځې ته
په محبت ګوري او ښځه مېړه ته په محبت ګوري، خدای پاک دواړو ته په رحمت ګوري. د مېړو د ښځې په منځ کې مېړه خپلې ښځې ته په محبت ګوري، ښځه خپل مېړه ته په محبت ګوري، الله دواړو ته په نظر د رحمت ګوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګوله چې د خپلې ښځې په خوله کې ورکړې دا هم صدقه ده. ګورئ د ښځې نفقه خو په مېړه فرض ده، دا وایي هغه کمال شفقت ته اشاره ده. ته ګوله واخلې د دې په خوله کې ورکړې، محبت زیاتېږي. حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها هغه هډوکي پورې به چې غوښه وه د حیض د مسلې په باب کې راځي، دې به څه غوښه په خپله خوله مبارکه د دغه هډوکي نه وشکوله، دا پاتې بیا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورکړه او هغه به هغه دې چې په کوم ځای خوله یې کښې وه په هغه ځای باندې بیا خوله کېښوه، اوبه به یې وچښلې پاتې به یې هغه ته ورکړه چې هدې به په کوم ځای خوله یې کښې وه په هغه ځای به رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله کېښوه. ولې؟ وایي اظهار د محبت و. د مېړو د ښځې په منځ کې شفقت او محبت خدای دواړو ته په نظر د رحمت باندې ګوري. نو څومره چې ښه ژوندون وي، ځکه قرآن کې بمعروف بمعروف خبره ذکر کېږي، امساک بمعروف امساک بمعروف. نو چې ته منې کې ښځه د هغه خپل مېړه نه چې دی ورسره جوړه ده چې بلکل یې نه په نکاح نه ورکوي هم فساد ده او په بل ساعت یې ورکوي چې د دې خوښه نه وي، نو هم د مېړو د ښځې په مابین کې په حقوق ضایع کېږي او شیطان به په منځ کې داخلېږي. وإذا طلقتم النساء کله چې تاسې طلاق یې کړې ښځې فبلغن اجلهن ورسېدې دی هغه خپلې نېټې مقرره قاعده یې تېره شوه فلا تعضلوهن مه منې کوئ تاسې دا ښځې ان ینکحن د دې چې دوی نکاح وکړي ازواجهن د هغه خپلو خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم چې سره راضي وي دوی دواړه په خپل مابین کې خو بالمعروف په معروفه طریقه باندې. دا مسله چې ښځه په خپله نکاح کړی شي که نه شي کړی، په ښځه به د بل ولایت وي که نه، مسله اوږده ده، دلته به یو دوه ټکي کې ذکر کړو. د موږ په مسلک باندې ولایت اجباري په کنکۍ جنکۍ باندې شته. د سړي لور ده بالغه نه ده، د سړي لمسی ده بالغه نه ده، پلار او نیکه دواړه یو حکم لري. د هغه جنکۍ د مشورې نه بغیر پلار یا نیکه دا جنکۍ چاته په نکاح ورکوی شي او چې جنکۍ لویه شي ځان بیا نشي خلاصولی. ولایت اجباري ده په او که داسې و چې دا جنکۍ کنکۍ وه، تره د تره زوی تربور ورکړه چې کله لویه شوه خیار د بلوغ شریعت ورکړی ده چې په کومه ورځ حیض ورغی د 3 دینارې کړي چې زه دغه مېړه نه کړم، د قاضي په قضا کې ځان خلاصوی شي. ولې وایي شفقت د تره او د نورو دومره نه ده لکه د پلار او د نیکه. پلار او نیکه د دې دپاره د خیر ځای غواړي او خپله کنکۍ جنکۍ هغه عقل ناقص ده، کله اوس په کنکېتوب باندې ورکول کېږي، د دې خو ضرورت نشته واده ته، خو دغسې ښه سړی به بیا نشي پیدا، ځکه شریعت پلار ته نیکه ته اجازه کړې ده چې اوس دې تا نه کنکۍ لور وغوښته خو نیک سړی وورې کړه، دا ځان بیا نشي خلاصولی. په بالغه جنکۍ او مکونډه ښځه چې وي بالغه په دغو باندې د موږ مسلک دا دی چې ولایت اجباري نشته. حدیث مبارک کې راځي د ښځې چې کونډه وه العیم احق بنفسها من ولیها، دا حق ده په خپل ځان باندې تر خپل ولي او قریب نه، حضور یې څوک نشي ودولی او د دې نه مشوره په سکوت سره نه ده، دا به په خوله ویې چې او دا مېړه کم یا دا نه کم. اما پیغله جنکۍ حضرت عایشې صدیقې نبی علیه السلام ته وویلې چې هغه خو شرمېږي ویلې نه شي، نبی علیه السلام ورته ویلې د دې سره دې مشوره کېږي په اجازه یې سکوت ته چې هغه خور یا لور ته یې وویلې چې زه تا پلانکي ته ورکوم، دا غلې شوه، دغه دلیل د رضا بلل کېږي، بس بیا صحیح ده. د نورو ائمو په مسلک د بل چا په د اما ورسره دا خبر وکړو چې جنکۍ چې بالغه وه د موږ په مسلک هغه په خپله د چا سره نکاح کړی شي، پلار خبر هم نه ده، ورور خبر هم نه ده، دا نکاح کوي د یو چا سره نکاح شاهدان شته پکې په شرعي طریقه، زنا نه لکه دا نن سبا چې سره تښتي، نکاح کړی شي په خپلو عباراتو سره. خو او که د غیر کف سره دې نکاح کړې وه، قریبان خبر شو مولوي صاحب لور ده، د یو نیک دوست نیک عمل انسان لور ده، د ډوم د زوی سره نکاح وکړه، خلک پیغور بیا پلارګنۍ ته ورکوي که نه ورکوي. شریعت پلارګنۍ ته حق د اعتراض ورکړی، بېرته قاضي ته اعتراض کړی شي چې موږ یې وشرمولو، موږ یې دغه ته نه ورکوو، ځان راخلاصوی شي.
کدی د ښځې په عباراتو باندې نکاح صحیح ده. دا نور ائمه کرام وي چې د ښځې په عباراتو نکاح بیخي صحیح نه ده، د قریب په واسطه به نکاح وي. ولې هلته آیات وګورئ کله ښځه طلاقه شوه عده یې پوره شوه فلا تعضلوهن مه یې منې کوئ تاسې. کتاب چاته ده؟ اولیاو ته اقاربو ته ده، نو معلومیږي چې د نکاح اختیار د هغو ده. دی دا ویل موږ وایو چې دغه آیات هم زموږ دپاره دلیل ده. ولې دلته آیات کې شاته څه دي پکې مه یې منې کوئ ان ینکحنه چې دی نکاح وکړي، د نکاح نسبت خو دی ته وشو. او هغه مخکې درېیم طلاق چې وشي فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، د نکاح نسبت چا ته وشوه؟ ښځې ته چې خپله دانې بل چا سره نکاح وکړي. الآیب احق بنفسها هغه حدیث مبارک ته وګوره. پیغله جنکۍ چا واده کړې وه، دا خوا کنه وراغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عریضه وکړه چې زه مې پلار ورکړی یم خو زه په دغه نکاح راضي نه یم. نبی علیه السلام یې پلار راوغوښته یې خلاصه کړه چې دې سره په مشوره کېږي داسې چاته به یې په نکاح باندې ورکوي. نو د اولیاو د اقاربو صرف د مشورې او مصلحت دا ده. نن سبا دور کې په کار دا ده چې بې قریبه نکاح نه وي. ولې وایي فسادونه ډېر دي. د زنا او سلسلې ښځه تېښته ده، نن د دغ سره کېږدېدلې نن د دغ سره. باید اقارب په خبر شي په دغه ځای باندې. قریب په هر ځای کې خو د ښځې نکاح صحیح کېږي چې شاهدان موجود دي په مابین کې، که پلار یې نه وي دا نکاح کړی شي. ښځو ته حقوق چې شریعت ورکړي دي بل چا نه دي ورکړي. دا د دنیا خلک په موږ اعتراض کوي چې د ښځو نه یې غلامان جوړ کړي دي، ودولو اختیار یې دی د هر چي اختیار یې دی ده. دا واقعي خبره دا ده چې شریعت عمل کمزوری شوی ده. که دې ښځې ته پوره حق شریعت ورکړی چې خدای پاک خپل بنده ته کوم حق ورکوي د دنیا افلاطون بیا چې هغه حق نشي ورکولی. دی خبیثان د ښځې حق ازادي بولي چې د نیلام بورډ ته جوړ کړه چې هغه کې پوه کوي. دا د ښځې حق ته چې زموږ شیخ صاحب ویلي وایي خارج کې نکاح وي دي دا پادریان د دوی موجود وي، ښځه ورشي چې زه له هغه سره نکاح کوم، نکاح وکړي د یوه سره خو ازادي وي د ملګرتیا د نور سره. بیا کله داسې فکر چې د سپي سره نکاح وکړي، نکاح د سپي سره وکړي خلکو سره نه وي. یو ځای داسې فکر چې وایي کوني قبر نه ده سرطان، اوبو کې کوني قبر نیولی ده، دا پادري ته یې راوړ چې زه د ده سره نکاح کوم ما ته یې ده سره نکاح راوکړه. وایي نور دوی د دغه نه به بیا څنګه زمن زېږی، وایي دغه ځای ته یې زه هم حیرانه یم خو نکاح ورته خوند راکړي. دا په دین پسخان ده، دا اوس حقوق البشر دی بولي، د ښځې حقوق بولي. ور نکاح یې کړه کربوړي ته کوني قبر ده. دغه معنا څه شی ده؟ دغه معنا دا ده چې سرپرست نه مني. کربوړی یا کوني قبر یا سپی د دې په حالاتو باندې ځان خبروی شي، د دې نگراني کړی شي. د دې دا معنا ده خود مختاره چې ځای دې هر څه کړه هغه وکړي. دا دوی حقوق بولي، ازادي حقوق بولي. شریعت ښځې ته د سطر حکم کړی، بیا وروسته به بیا راځي. دا د سطر حکم شریعت ښځې ته دا عزت ته د ښځې دپاره. اصیل غمی د سرو زرو ګوتې، د سرو زرو چاپلو ټیکان، د سرو زرو لښتیو نتکۍ، دا چې موږ تاسې په بازار کې ګورو د زرګرانو په دکان کې څومره په عزت باندې ایښي وي. او دا د نیلام غټ غټ بوټونه، کوټونه، کمبلې دا د سړک په غاړه پرتې. ګوره یې په کور کې جوړېږي که نه جوړېږي. دوی داسې شی ته جوړې بې عزته کوي یې. دا بله ورځ د دغه نه کې راتلم، دا موټر خو چې موږ ځو په پاس لار باندې ځو، هغه ملګري سره سپارو، بیا موږ تفکوز شو په بل موټر کې پلیر کې لږ څه کیسه خرابه شوه. نو په بل موټر کې چې سپاره شو هغه د سوجي منډۍ په لار باندې لاړ. دلته خو هغه اډام ده، خلک ټول دغه طرف ته ګوري. د بامو په سر خلک ناست دي دغه طرف ته ګوري، دې خوا ته دوکانداران دي دغه طرف ته ګوري. نو ما دا خیال شو چې یا اکسیډنټ شوی دی یا شی شوي دي، چې داسې مې وکتل الله دې معافي وکړي. جنکۍ باندې مې ستومره سترګې ولګېدې، ځکه مې په دا ونه کتل چې ته څوک وې، خو غالبا د انګریزان به وي. دغه لاسې تر دغه ځای وڅو، شاته یې هغه و پتون یې اغوستی و، لاسونه یې تر دغه ځایه پورې نه و. نو دا ټولو خلکو پسې کتل، دا اوس ازادي ده، دا حقوق دی چې بیا څوک څه ورسره کوي دا د دې خواهشات پوره کېږي. شریعت د نکاح په صورت کې د
دا موږ خو جبرونه دي ظلمونه دي موږ خو مشورې نه ورسره کوو موږ یې په روپیو خرڅوو دا د موږ نقصان دی شریعت نقصان خو نه ده د موږ نقصان ده د شریعت نقصان نه ده چې ورکوو یې سپین ته د دې خواته نه وي ورکوو یې ګوډ وړانده ته د دې خواته نه وي ژاړي او فریاد کوي حتی بیا وتښتي کله د بل چا سره دوی ځکه وایي چې خدا خو د ښځې سره ظلم شوی شریعت ظلم خو نه ده کړی خو پلار یې کړی تره یې کړی یا ورور یې کړی دا خو به منو چې د موږ نه ظلمونه کېږي خڅول دي چې چا غټه ګولۍ راکړه بس یې غوته یې ورکړو نور یو طرف ته د ښځتوبو د بدتوبو دغه نه ګوره دا به بیا انشاءالله یو ځای کې بل ځای کې مفصل بیان بیا انشاءالله کوو اذا تراضوا بینهم بالمعروف ذلک دغه حکم چې نه منې کول دي چې بیا خپل میړه سره به دا نکاح کوي بېرته رشته راخوټی وه یوعظ به پند ورکول کېږي په دې باندې من هغه چا ته کانه چې وي منکم د تاسې نه یؤمنو بالله والیوم الاخر چې ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې ذلکم دا د منع او ضرر ذلکم اذکارکم دغه نه منې کول چې بېرته د خپل میړه سره نکاح وکړي دا ډېر غوره دي د تاسو لپاره و اطهر او ډېر پاکیزه دي د تاسو لپاره ولې مخکې مو ویلې که منع یې کړې بلکل یې په نکاح نه ورکوې سبا به بیا د کور نه رنډۍ جوړه شوي د لور نه به رنډۍ جوړه شوي او که د دې د خوښې نه مخالف ځای کې ورکوې بیا به بیا جنګونه او دعوې وي والله یعلم خدای پاک علم لري وانتم لا تعلمون تاسې علم نه لرئ والوالدات یرضعن اولادهن ښځې چې اولاد پیدا شي ښځې په ته وي چې خدای پاک د دغه اولاد د رزق بندوبست کړی ده د دغه شودو ورکولو اصلي نکاح څومره ده د امام صاحب په رایه خو 2.5 کاله وحمله فصاله 30 شهرا د صاحبینو په مسلک او د نورو ائمو په مسلک 2 کاله حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه فتوا په قول د صاحبینو ده په حق د ورکړې کې چې مور د 2 کالو نه زیات تای بچي ته نه ورکوي اما د رضاعت مسلې په باب د نکاح کې احتیاط په قول د امام صاحب کې ده پر 2.5 کالو که هلک و جنکۍ تای سره ولیدو هغه هلک و جنکۍ د نکاح نه سره کوي خو 2 کاله پورې دا هلک چې حق د تېرېدلو لري دا حق واجبي نه ده چې خامخا به مور بچي ته 2 کاله خامخا تای ورکوي کله داسې وي چې د هلک دپاره د کنکونې نه غذا ورکول ګټور وي لکه ډاکټري نکاح باندې د 6 میاشتو نه چې واوړي کړکۍ ته چڼې مڼې ورته پخول او دال او یا وریجې دا شیان د وجود ته ګټه لري مور کله مریضه وي کله مور بیا حامله شي د مور پۍ د دې هلک دپاره خطرناکې شي اوس که د 2 کالو نه مخکې میړه او ښځې په مشوره په دواړو په اتفاق سره له د اهل تجربې سره یې مشوره وکړه چې دا هلک چې په دغه وخت کې جدا شي څنګه ده دوی ویلې ښه ده نو جدا کولی شي د 2 کالو نه مخکې هم جدا کولی شي خو د 2 کالو پورې بیا نکاح هغه ورکولی شي شودې ورکولی شي په دغو کې ته یې چې سره ولیدو خور ورور وکړه د نکاح سره ناروا ده خو دغه اولاد په واقع کې د پلار ده ښځه که د میړه په نکاح کې وه بچه یې د دواړو ده اوس دغه مور چې په شودي ورکولو په دې ورکولو قادره وه شرعي حق لري په دغه مور باندې چې دا تای به ورکوي مور به ورکوي که مور مریضه ده د دې ورکولو په ځای کې نه ده ته یې نشي ورکولی شودې وچې شوې بیا یې میړه ویلی ورته کولی نه شي چې خامخا به ته یې ورکوې ته نکاح شته ښځه منفوحه ده خو مجبوره کولی نه شي بیا به بله ښځه ورته غواړي نن سبا خو په بازارو کې ښځې خرڅېږي پوډرې شودې دي او بس کار د دغو سره جوړ ده خو پخوا خو دغه نه و بله ښځه په اجرت باندې تنخوا ورته مقرره کړي چې دا یې ما زوی ته شودې ورکوه خدمت یې کوه دومره روپۍ به زه په میاشت کې درکوم دا هم جائز ده چې هغې ته هم په شرط وفا وکړي هغه خپله نفقه او کسوت و شی چې ورته منلي دي چې هغه پوره ورکوي خو که دا خپله ښځه یې طلاقه کړه او کنکای بچه یې ده د 2 میاشتو مثلا بچه یې ده ده طلاقه کړه ښځې عدم تېره شوه د دغه نه بعد دا ښځه د دغه سړي ښځه بلل کېږي اوس دا ښځه پردۍ شوه دا د ده زوی ته
تای ورکول په دې ځای کې حق نشته شرعي که ته تای نه ورکوه دا یې مجبوره کوی نه شي که دې اجرات ورکوی خو لکه نورو ښځو ته ورته د میاشتې 100 روپۍ ورکوي چې تا زوی ته شودې درکوي نو ما ته هغه 100 روپۍ مقرره کړه یا ما ته 10 ورکړه میړه ته خوش که ورغله چې تا زوی د ورته دغسې نه ورکوي زه په تا بیخي ورکوم نه داسې به نه کوي دې ته به ورکوي ځکه چې د هلک په باب کې د پردۍ ښځې خو اجرت لحاظ ده د مور په شفقت شته ورسره هغه مور یې چې څومره پالنه کوي پردۍ ښځې خو یې هسې نه شي کړی خو بل طرف ته که ښځې ته خوش که ورغله بله ښځه پیدا کېږي نه چې تی ورکړي یا نورې ښځې په 100 روپۍ مثلا تی ورکړي د میاشتې دا 15,000 2,000 3,000 غواړي چې زه دې طلاقه کړم نو زه دې تا زوی ته هغه نه ورکړم ښځه دې هم داسې نه کړي هغه د هلک پلار ته دې ضرر نه ورکړي یو بل ته دې ضرر نه ورکړي پلار مړ شو د هلک د دغه هلک مور چې دا رضعي مور ده چې اوس تی ورکړي یا د خپله مور ده عیدې نه چې وتلې یا یې پردۍ ښځه ده د دغه هلک وارث د هغه مړه پلار وارث هغه یو قول به پکې رانقل کړو بیا په هغه باندې د مثل د ده لکه په میړه چې حق د نفقې د دغې ښځې پس د عیدې نه خو د زوجیت د وجې نه ده خو د رضاع د وجې نه ده یا پردۍ ښځې ته د رضاع د وجې نه ده چې د زوی ته تی ورکړي اوس چې د دغه هلک پلار مړ شو مخکې په پلار اجرت ورکړو اوس په د دغه هلک د پلار وارث چې د پلار نه څوک میراث وړي مثلا بل مشر زوی ده د دغه هلک مشر ورور ده یا بل ورور نه لري هلک د هلک پلار مړ شو ورور لري بیا حق د نفقې په هغه باندې ده چې د هغه ښځې نفقه به دی ورکړي والوالدات میندې یرضعن اولاد دی ورکړي اولادهن اولاد خپل ته حولین کاملین 2 کاله پوره لمن اراد ان یتم الرضاعه هغه چا دپاره چې اراده یې وه چې رضاعت پوره کړي وعلى المولود له رزقهن او په هغه چا چې د اولاد د ده دپاره زېږېدلی دی چې پلار ده رزقهن رزق د دغه ښځو ده وکسوتهن جامه یې د بالمعروف په وجه شرعي که د نکاح په صورت کې وي خو د نکاح د وجې نه ده او که عده یې تېره شوې ده د طلاق نه بعد بیا د دغه عدې د زوی د تي ورکول د وجې نه ده لا تکلف نفس الا وسعها نه مکلف کېږي هېڅ نفس مګر هم په اندازه د طاقت دی هېدم دا معنه چې دا نفقه او کسوت چې ورکوي دا به هم د هغه خپل وس موافق داسې نه چې سړی مسکین دا ښځه د غنیانو نفقې تر غواړي د هغو جامې تر غواړي لا تضار والدة ضرر به نه ورکول کېږي والدې ته بېولدها په سبب د ولد د دې چې د دې زوی د دې نه جدا کوي پلار ورته وایي چې تا باندې تی نه ورکوم ولا مولود له او نه پلار ته ضرر ورکول کېږي بولده په سبب د ولد دی چې مور یې ورته چې بس تی نه ورکوم ایمان یې لرې کړه او هلک زوی مور سره محبت هم پیدا کړي خاص کر داسې وخت کې چې پېژندلی وي او بله تی ورکوونکي اوس قبله یم نه دا ورته انکار وکړي داسې د دا نه کړي وعلى الوارث مثل ذلك شته په وارث د پلار باندې په شان دي هغه نفقې چې په پلار باندې وه فإن أراد فصالا که دغه میړه او ښځه وغواړي جدا کول عن تراض د دواړو په خوښه باندې منهما د خپل مابین چې دواړه په خوښه وي وفوا تشاور او سره له مشورې د یو بل اهل تجربې سره فلا جناح علیهما بیا څه پروا نشته په دغه پلار او مور باندې چې دغه اولاد جدا کړي وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم کایتا چې اراده وه چې بله مور وغواړئ د خپل بچي دپاره په پردۍ ښځه تی ورکویه فلا جناح علیکم دم باندې هم څه ګناه نشته خو اذا سلمتم کله چې تاسې وسپارئ تسلیم یې کوئ ما اتیتم بالمعروف هغه څه چې تاسې اراده کړې وه اتیتم نه مراد اراده ده چې اراده مو دې ورکړې کړې وه بالمعروف په معروفه طریقه ولې که ما اتیتم په خپله معنی شي چې یو وارې ورکړي بیا خو نه ورکړې د څه حاجت ده چې اراده مو اول دې ورکړې کړې وه چې هغه ورکوئ بیا پروا نشته واتقوا الله د الله نه وویرېږئ واړه مه پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر چې بېشکه الله تعالی دغه عمل چې تاسې کوئ لیدونکی ده سړی چې مړ شو ښځه یې کونډه شوه دغه ښځه که حامله وه په بطنس کې یې بچی و عده یې په وضع د حمل ده چې اولاد یې پیدا شو که په یغه ساعت پیدا شوم چې مېړه مړ ده دی په تخته پروت ده د ښځې اولاد پیدا شو ښځه د عدې نه خلاصه شوه د بل مېړه سره نکاح کولی شي خو که نه میاشتې لاس میاشتې یو کال تر 2 کلو پورې بچی په خېټې کې پاتې کېدی شي که د عمره وځنډېدو دا په عده کې د بل مېړه سره نکاح نشي کولی و اولاد الاحمال دا په بل ځای کې راروان ده د طلاق دی او د وفات دواړه یو حکم ده که ښځې ته
حیز نه ورتلو، حامله هم نه وه، کنکۍ وه یا سپین سرې وه. د یوه عده هم بیا د طلاق 3 میاشتې ده او عده د وفات 4 میاشتې و 10 ورځې ده. خو که حیزه ښځه ده د طلاق په صورت کې عده 3 حیزې دي، د وفات په صورت کې چې مېړه یې مړ شي دا حیزه هم د حیز ورځي خو عده یې 4 میاشتې و 10 ورځې ده. په دغه 4 میاشتې و 10 ورځې کې په دغه ښځه باندې حداد ترک د زینت لازم ده، واجب ده. دا 4 میاشتې و 10 ورځې دغه ښځه چې کونډه شوې ده دا خوشبویي نشي لګولی، نکوریزې مکوریزې نشي استعمالولی، سرخي نشي استعمالولی، ښایستې جامې نشي استعمالولی، ځان به ملنګ کوي چې د چا توقع هم د نکاح نه وي ورته، او په دغه وخت کې د چا سره نکاح هم نشي کړی، د چا سره وعده د نکاح هم نشي کړی. اما د مېړه نه بغیر په بل مړي باندې د 3 ورځو نه زیات حداد ناروا ده. د ښځې پلار مړ شو، ورور یې مړ شو، زوی یې مړ شو، دا دومره غم کوي چې زینت و ښایست یې ځکې پرېښی 3 ورځو پورې روا ده. د 3 ورځو نه زیات که دومره غم کوي چې ښایست و هر شی پرېښود د مېړه حق ضایع کېږي، دا ناروا ده. یو په مېړه دومره غم به کوي، واجب ده به کوي به چې 4 میاشتې 10 ورځې به دا ښایسته جامې شی نه اغوندي. اول وروسته را روان ده 1 کال وداعي ده چې مېړه به مړ شو تر 1 کاله پورې به دې د بل مېړه سره نکاح نه شوی کړی، نو ځان به یې نه شوی ښایسته کولی، جامې یې ښایسته خوشبویي استعمالولو، یو شی به یې نه شوی کړی. او د جاهلیت په دور کې خو یا سختي وه. هلته به چې مېړه مړ شو دغه ښځه غریبه به ذاتي داسې ګمراهي وه، خو جاهلیت ته جاهلیت خو یې درته دغه ته به یو خرابې جامې ور واغوستې، په تنګه کوټه کې به یې ایساره کړه. تر 1 کاله پورې به یې نه ځان مینځو، سر مینځل به هم نه وه، کالي مینځل به هم نه وه. داسې به 1 کاله پورې چې انسان غسل ونه کړي، صفایي ونه کړي، هغه به څه حال وي. بیا به چې 1 کال پوره شو، د کال نه بعد به بیا دغه ښځې یو حیوان ورته راوست، په یوه قول باندې مخه د حیوان باندې به خپل عورت ووایه، هغه حیوان به دستي مړ کېده. بیا به دې یوه پچه واخیسته داسې به یې وشړله چې دا مانه غم مې لاړ ځکه ختم کړو. د دغه نه بعد بیا د بل چا سره نکاح کړی شوی. شریعت کې د 1 کال د عدې حکم خو وروسته ذکر کېږي، په عبارت کې دلته وروسته ده خو په نزول کې مقدم ده. هغه منسوخ شو عده د وفات و 4 میاشتې او 10 ورځې ده. په دا 4 میاشتې او 10 ورځې کې به ښځه ځان نه ښایسته کوي چې مېړه یې مړ شو. والذین یتوفون منکم هغه څوک چې مړه شي د تاسې نه ویذرون ازواجا پرېږدي ښځې یتربصن بانفسهن انتظار وکړي دا ښځې په خپله ځانو باندې 4 اشهر و 10 4 میاشتې او 10 ورځې د بل چا سره به نکاح نه کوي. فاذا بلغن اجلهن کله چې ورسېږي دی هغه مودې د عدې خپلې ته فلا جناح علیکم بیا دې خپلوانو په تاسې پروا نشته فیما فعلن فی انفسهن په هغه کار کې چې دی کې په خپلو ځانو کې بالمعروف په شرعي طریقه د 4 میاشتې او 10 ورځې نه بعد ښځې ځان ښایسته کړو. ښځې د یو چا سره د نکاح اراده وکړه، دا قریبان خدای پاک نه پونیسي خو روا عمل کوي. د دغه ځای نه وایي معلومېږي چې که ښځې ناروا کار کوو خو بیا قریبان هم په نیول کېږي. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، خو حکم ده چې ناروا به خو به خلک منې کوي، بیا خو نور د تا په اختیار او قدرت کې ده، بیا خو به خود منې کوي. خو چې 4 میاشتې او 10 ورځو نه وروسته یې ځان ښایسته کوو جایز ده ورته، نو ته به یې نه منې کوې. که د دغه نه مخکې یې ځان ښایسته کوو منې کوی شي. والله بما تعملون خبیر، خدای پاک له عمل چې تاسې کې خبردار ده. اوس دا 4 میاشتې او 10 ورځې کې چې د عیدې شپې دي، د عیدو په شپو کې خو د پنډې سره نکاح څوک نشي کړی، پټې وعدې هم نشي کړی. خو یې سړي ورته سودا ته لیور ده، لکه نن سبا خو میراث دي، غریبانانو اختیار نشته. اوس اراده یې ده د نکاح چې نکاح ورسره وکړي، تعریضي الفاظ ورته ویلی شي، کرایتن ورته ویلی شي. ابو جعفر محمد ابن علي الباقر د حضرت علي صاحب په المصیر کې یوه ښځه کونډه شوه، د عیدې په شپو کې دی ورغی، هغې ته ویې تا ته خو د ما قرابت د رسول الله سره معلوم ده چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره څه تعلق لرم، د ما د نکاح حالت خو تا ته معلوم دی حضرت علي صاحب ته چې هغه په رسول الله څومره ګران و، په اسلام کې څومره یې سبقت درلود. دې ورته ویل څه کوې اوس ما سره نکاح کول غواړې؟ ده ورته ویل نه خو ما خو صرف ځان در وپېژندو.
نور څه نه دی ویلي، خو صرف ځان مې در وپېژندو. دغسې د پټو کتابونه یا د احادیثو کتابو کې څه الفاظ ورزیات یاره امام واده ته زړه کېږي. او نن سبا ښځې هم داسې ښځې دي چې سړي په طبیعت باندې ښځه هم نه پیدا کېږي. تا غوندې ښځه یوه نیمه یې وایي سودا مې ده درته تا غوندې یوه نیمه پیدا کېږي. داسې الفاظ ووایي ښځه په ځان پوه کړي چې ما شوق ده درته. یا ورته وایي تا غوندې ښځې کمالداره دغسې نه پاتې کېږي، تا طلبګار ډېر دي. یعنې زه دې هم په طلبګارانو کې یم. تا غوندې ښځې کوټه نه پاتې کېږي، طلبګار دې ډېر دي. داسې الفاظ ورته ویلی شي. خو نه نکاح سره تړی شي، نه واجب نکاح سره کوی شي، نه زنا او په دمرۍ سره کوی شي. خو ولا جناح علیکم نشته څه ګناه په تاسې باندې فیما عرضتم به په هغه څه کې چې تاسې تعریض وکړئ، اشاره وکړئ په هغه باندې من خطبة النساء وړاندیز د غوښتلو د ښځو ته. خطبه ده د ښځې غوښتل طلب کول دغه ته ویل کېږي. که څه کنایتن الفاظ یې پروا نه لري او اطمنتم بانفسکم یا یې په زړه کې پټ را وساتئ چې یاره د دغه ښځې سره به زه نکاح کوم، د دغه کونډې سره پروا نه لري. علم الله الله ته معلومه ده چې انکم ستذکرونهن چې زر د تاسې بې وریاده کوي، ولکن لا تواعدوهن سرا تاسې وعدې مه کوئ د دې سره په پټه باندې الا ان تقولوا قولا معروفا. او که دا معروف قول کې چې کنایتي الفاظ دي بیا خو پروا نه لري. ولا تعزموا عقدة النکاح قصد عقد نکاح مه کوئ چې په عده کې تاسې د نکاح نیت وکړئ چې درته چې نکاح سره وتړو حتی یبلغ الکتاب اجله تر دې پورې چې ورسېږي هغه کتاب خپلې نیټې ته. کتاب یعنې قرآن چې کومه عده مقرر کړې ده چې 4 میاشتې ولس ورځې ده چې خپل وخت ته ورسېږي تر هغه وخته پورې به نیت د نکاح نه کوي. واعلموا پوه شئ ان الله یعلم بشک الله عالم د ما په هغه څه باندې فی انفسکم چې د تاسې په زړو کې دي فاحذروه نو وویرېږئ د دغه الله نه. واعلموا پوه شئ ان الله غفور حلیم خدای پاک بخښونکی ده او حلیم ذاته بردباره ده. عذاب مؤخر کوي، زر عذاب چاته نه ورکوي. اوس سړی ښځه طلاقه کړه، مهر څنګه ده اوس څنګه به کېږي؟ اوس څو صورتونه دي. سړی ښځې سره نکاح وکړه، رویبار په خوله ښځه یې نه ولیدلې مثلا نکاح یې وکړه، سره یو ځای شوي نه دي، چا شکایت ورته وکړو چې دا یې څه رنډۍ در باندې اړولې یا زړه یې در باندې اړولې یا دا دي د دې طلاق جماع نه ده شوې، خلوت صحیحه نه ده شوی، په یوه کوټه کې سره ګوتې شوي نه دي، بېرته یې طلاق کړه. مهر شته که نه؟ د نفس عقد د وجې نه مهر شته که نه؟ نو که د نکاح په وخت کې مهر سره ذکر کړی نه و، ذکر د مهر ضرور نه ده. مهر ضرور ده خو ذکر یې ضرور نه ده. مهر نه و سره ذکر کړی، نکاح شوې وه، د بېرته طلاقه کړه چې خبر شو چې دا خو ګوډه وړانده در کړې ده یا یې بد اخلاقه در کړې ده یا یې زړه در کړې ده، نو یو جوړ جامې به ورکوي، متعه ورته ویلی کېږي. دا حق واجبي ده چې دغه ښځې ته چې د ایتا نفس نوم په جګ شو نو هم چې بېرته د زر طلاقه کړه یو جوړ جامې به بیا هم ورکوي چې د هغه وخت جامې ټیکری کمیس او لنګ و، هغه وختو کې ازار و، او نن سبا دی موږ تاسې خط پرتوګ او ټیکری. خو که ښځې سره یې نکاح وکړه، مهر و ذکر شوی، بیا چې خبر شو چې ښځه بې رقمه ده، طلاق یې کړه، سره لیدلې هم نه دي، طلاق یې کړه، نیمه یې مهر به بیا هم ورکوي. دا ښځې د عقد هسې خوښې شی ده. ګورې ښځې ته دومره هم شریعت ورکړی چې دا نفس نکاح یې تا نوم په جګ شوه، اوس چې بېرته د طلاقه کړه، د ښځې عیب ښکاره شو خلکو ته که نه، کوټه دې کړه، نو نیم مهر به بیا هم ورکوي. اوس دلته دوه خیرې صورتونه دي. د عربو په دور کې علاج طریقه دا وه چې نکاح کې به کله مهر معجل و، اول به یې مهر ورکوه، کله به مهر مؤخر و، کله به نیم معجل و نیم به مهر و. اوس سړي ښځه نکاح کړه، مهر مسما شوی ده چې 1 لک روپۍ، او د پلار یا ورور په واسطه یې دا 1 لک روپۍ ور ولیږلې، سره لیدلې نه دي، طلاق یې کړه، نو هلته خو د ښځې حق په سړي باندې نیم مهر ده، 1 لک یې ټولې ورلېږلي، اوس په ښځه 50,000 بېرته مېړه ته ورکوي. که ته وره معاف کړې صحیح د پروا نه لري، یا مهر معجل نه و مؤخر و، یو ملک باندې یې نکاح کړې ده، مهر یې نه ده بیا ورکړی، طلاق یې کړه، 50,000 به مېړه بیا هم ورکوي.
خو که دې عفو وکړه چې بس نه یې غواړم چې ما نه کوې تا روپۍ هم نه غواړم هم صحیح ده عفو هم صحیح ده. او که سړي ښځه په نکاح کړه کور ته یې راوسته په کوټه کې ګوښه شپه سره تېره کړه مانع شرعي نه و موجود حیز مایز نه و قدرت و جماع موجود و دا داسې ده لکه عین جماع یې کړې نو که جماع یې کړې ذاتي کنې کړې پوره مهر لازم ده که 1 کروړ روپۍ وي بیا که طلاق ته اوس داسې نه شو ویلی چې ما خو لا جماع نه ده ورسره کړې ما یې مهر بېرته دې راکړي ټول حق چې خلوت صحیحه راغی یا جماع راغله نو هغه مهر چې که 1 لک ده که 15 لکه ده که 10 لکه ده ټول دې حق ته ورکوي. لا جناح علیکم نشته څه ګناه په تاسې باندې ان طلقتم النساء که چېرې تاسې طلاق کړې ښځې ما لم تمسوهن تر هغه وخته پورې چې تاسې صحیح خلوت نه وو ورسره کړی او تفرضوا لهن الفریضه او حتی چې تاسې نه وو مقرر کړی د دوی دپاره مهر مقرره ومتعوهن یو جوړ جامې ورکوئ خو دا جامې علی المسع په ماړه سړی قدره په اندازه د قدرت یې د دي وعلى المقتر په مسکین باندې قدره په اندازه د قدرت یې د دي. د ښځو قمیصونه د ناوېتوب 40,000 50,000 یو کمیس خرڅېږي نن سبا. اوس ښځه به هغه غواړي چې طلاقه دې کړم نو یو د 50,000 کمیس خو راته وکړه او هغه غریب روزانه کړي. نه هر سړي د خپل وس موافق هغه مېړه به د خپل موافق جامې ورته کوي. مطاعا بالمعروف چې دا ګټه ورکول دي هغه ښځې ته په شرعي طریقه باندې حقا علی المحسنین دا یو حق لازمه ده په نیکعملو انسانانو باندې. وإن طلقتموهن که چېرې تاسې ښځې طلاق کړې من قبل ان تمسوهن مخکې تر دې نه چې تاسې د دې سره نه وئ یو ځای شوي خو وقد فرضتم لهن فریضة تاسې مقرر کړی و د دې دپاره مهر فنصف ما فرضتم نیمای مهر بیا هم در باندې لازم ده چې ورکوی به الا ان یعفونه او که دی عفو ورته وکړه چې نه یې غواړه او یعفو الذي بيده عقدة النکاح یا هغه سړي عفو وکړه چې د ده په اختیار کې عقد د نکاح ده چې مېړه ده ټولې ورکړې وې ورپرېږدې شته. وان تعفو دا چې یو بل ته معافي سره وکړئ اقرب للتقوا دا د تقوا دپاره ډېره نږدې ده. ولا تنسوا الفضل بینکم یو په بل احسان په خپل مابین کې مه ویروئ مېړه دې په ښځه احسان کوي ښځه دې په مېړه احسان کوي. ان الله بما تعملون بصیر بېشکه الله په هغه عمل چې تاسې کوئ لیدونکی ده. د نکاح خبرې ډېرې ذکر شوې وروسته بیا د نکاح د طلاق خبرې دي په د مابین کې د لمانځه خبره راغله مخکې د نکاح وروستم د نکاح د طلاق د دغو په مابین کې د لمانځه وایي تفسیر لیکي وایي اشاره ده دې ته چې دا بحث د نکاح دا یو دنیوي شی ده نو دومره یې انهماک نه ده چې په کار د مابین کې بېرته بیا یې ور اشاره وشوه اصل مهم شی د لمانځو د عباداتو ده په یو کوشش کوه خو دا د ضرورت شی ده د ضرورت په انداز باندې تا ته روا ده حقوق درته ذکر کړه خو اصل مقصود د خدای پاک عبادت بندګي ده په مابین کې یې دا خبره رایاده کړه. حافظوا علی الصلوات تاسو ساتنه کوئ په ټولو لمانځو بیا خاص کر وصلات الوسطی په مابین للمونځ چې د مازدیګر لمونځ ده صلات وسطی کې خو تقریبا 15 یا 15 اقوال راغلي دي مختاره قول دا ده چې د مازدیګر وخت مراد ده. نبی علیه السلام او صحابه کرام غزوه د خندق کې چې د کفارو د محاصرې په حال کې وو یوه ورځ دا چې پېښه شوه چې د مازدیګر لمونځونه تر قضا شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته وویلې خدای دې د دوی قبرونه او د دوی کورونه د اورونه ډکي موږ یې د صلات وسطی نه منې کړو صلات عصر تفسیر د تصریح راغلی ده. حضرت عایشې صدیقې چاته وویلې ما ته قرآن عظیم شان ولیکه چې دغه آیات ته ورسېدې بیا به ما خبره یې چې دلته راورسېده نو دې داسې ورته ویلې داسې ولیکه حافظوا علی الصلوات وصلات الوسطی وصلات العصر فقرات شاذه ده دا قرات متواتره کې خدا نشته وصلات العصر اما تخصیص خو پکې دی شي پیغه باندې حکم معلوم شو چې صلات العصر نمازګر مفرد والعصر ان الانسان لفي خسر یو معنا حالتم د عصر د مازګر وخت ځکه د مازګر وخت قیمتي وخت د دغه منځه د تاکید حکم خصوصا علاوه کو خصوصا په د سره موږ په پابندي کې خو د مازګر په ډیر پابندي کې ولې دلته اصلا د امتحان ځای ډېر د مازدیګر په وخت کې کار کېږي و یوه طرف ته د شیطان بازار ګرم شي زمیندار ته پلاو لګیا په یوې لګیا په اوبو لګولو لګیا د مازدیګر په وخت کې شیطان دا په فکر کې وکړي دغه لږ اوس پاسم شپه را روانه ده دا لږ کار پسې وکړه دا لږ پرې ورکېځي دوکاندار ته اوس دا لږ شی پاتې ده دلته لږ تکړه شه که تاسې خیال وي دا خلک اکثره کورو ته چې ځي دا دوکانداران سودا څه وخت کې کوي
مازدیګر په وخت کې نو هغه د دکاندارانو د ډېرو والا د پروټو والا خاص کر هغه ډېر سیزن د سودایي مازدیګر وخت چې بازار نه څوک ځي نو خپل ځان سره شیوړي نو دلته شیطان دلته حس ورکړي د دنیا دا د ګټه وخت دغه 15 منټه دي خیر د خلوص به بیا وکړي قرار جمع نه قابل شي خپل صحیح وخت به تیر شي نبی اسلامي دا د منافق عادت ده چې موږ زړې چې مر په لویدو شي بیا دلته په منځو ودرېږي او داسې ټونګي وایي لکه چرچ چې دانې ټولوي دا معنی نه وخت زر تر په تیوار باندې لمونځ وکړي نو د مازدیګر د وخت په اختصاص رب کریم وکړو دلته خو شیطان تاسو د دنیایي شیان ډېر درمخته کوي خو ګورئ د دغه منځو به ډېر اهتمام کوي او بله خبردار ده په دغه وخت کې د شپې او د ورځې ملایکې سره بدلېږي د الله د طرف نه د انسانانو دپاره ملایکې مقررې دي د ورځې ملایکې تر مازدیګره ډیوټي کوي مازدیګر روانېږي د عرش عظیم په لوري باندې او د شپې ملایکې په مازدیګر کې راځي اوس نو که د مازدیګر مونځ سړي په صحیح وخت کې په جمع ادا کوو دغه ملایکې پورته شي هغه ملایکې راورسېږي دا ملایکې چې پورته شوې دا د ورځې ملایکې الله تعالی پوښتنه ترې وکړي تاسو چې راتلئ ما باندې څه کول دی یو ټیم په لمانځه ولاړو سبا ته چې هغه نورې ملایکې بیا پورته کېږي سهار پر وخت باندې د هغو نه خدای پاک پوښتنه وکړي تاسو چې پرون ورتئ د ما باندې په څه لګیا په لمانځه لګیا وو دا یو لمونځ په دواړو رجسټرو کې لیکل کېږي هغه ملایکې هم شاهدي ورکوي چې پورته کېږي هغه ملایکې هم شاهدي ورکوي چې هغه نوې راځي ډیوټي ته نو د دغه خصوصا اهتمام ده دا سهار لمونځ هم دغسې ده د سهار لمانځه نه تر ماخستن پورې د مازدیګر د لمانځه نه تر مازدیګر پورې دا اوقات هم ډېر قیمتي دي بکرة وعشیه طرفی النهار آیتو کې تاسیس کېږي ذکر د دغو وختو فرض پورې تقدیري وخت ده نفل کې ناروا دي ځکه د فرض ثواب تر نفل زیات ده د مازدیګر د لمانځه نه وروسته غږېږه مه که نور هېڅ نه کوې په جومات کې غلی کښېنه تر مازدیګر ماښامه لمانځه پورې دا مسلسل لکه په لمانځه چې ولاړې خدای پاک دومره ثواب درکړي د سهار لمونځ دې وکړه تر مختوم پورې په جومات کې کښېنه چې هېڅ ذکر هم ونه کړې خو په اوداسه چې ناست وې دومره ثواب خدای پاک درکړي لکه حج او عمره دې چې کړې وي د دغو اوقاتو اهتمام به رسول الله ډېر کوه د دغې وجې نه د اولیاو د مشایخو اکثرو سلسله دا ده چې سهار په وخت کې دوی ګډه مراقبه او د مازدیګر په وخت کې ختم و ګډه مراقبه کوي په دغو اوقاتو کې چیرې هم چې وایي اولیاء کرام دي ټول په دغو اوقاتو کې په ذکر لګوي او د ذکر په وخت کې د مراقبې په وخت کې دا مشایخ کرام خپلو مریدانو ته توجه کوي چې چیرې وي نیت کې وکړي چې خدای پاک د ما مرید چې ښځه ده که نر ده لرې ده که نږدې ده چې چیرې ده هغه فیضان چې د خدای پاک اطاع د طرف نه په واسطه د مشایخو ما ته راځي دا د ما مریدانو ته ورسوي که مرید هلته په دوکاندار په کرکټ نه و لګیا په فوټبال نه و لګیا په نور الله العب نه و لګیا نو کار یې جوړېږي د بل ملا ډېر ټوکي و سپیکر املا ته ته ویل زه تعریف خو ګرځېدو ډېر یو سپیکر یې استاد د نظامي وایي شاګرد کوم یې یوه ورځ نو ما ورته ورته ویلی چې ستونز دعا راته که وایي ده راته ویلي چې ما دعا خو دې پیدا کولی نه شي په د عامه ژبه ووایم چې ټول پرېږدي ما دعا دې پیدا کولی نه شي وایي ما ورته ویلي څنګه وایي چې زه بله ته دعا درته کوم ته په میرلې کې چې زه په میرلې کې دعا درته کوم ته بیا په میرمشا کې دی ګرځې بیا احمد شیخ الفس مبارک قال صلی الله علیه وسلم په اړه هجرت القدس نصیب کړي یو څو اوس خلیفه ده ده راته ویلې زه ورغلو مدرسې ته د خلیفه الفس مبارک مدرسې نو ما ورته ویلې چې صاحب دا اوس سپین ملک سره ګاډي وړې دي وایي ده راته ویلې چې ماخستن چیرې ما د پلانکي په کمره کې وایي که ماخستن نه بعد ته هلته جوټ برابر کړه زه به دلته توجه درته وکړم زه قرار وایي هغه مې ویرو بلې کوټې ته مجلس راتاو شوم په چي شوم ناوخته شوم سهار چې شو چې وایي ورغلم وایي راته ویې کندل چې موږ ته راوکړه یوه کوټه ته بیا ناست په بله کې یې موږ ته راوکړه یوه کوټه ته بیا ناست په بله کې یې موږ هلته ته پرېږدو ته بیا بلې ته تللی اوس دا مشایخ کرام خپلو مریدانو اتباعو ته دغسې نظر کوي خو که د یو طرف نه جلب موجود شي غوښتنه موجوده شي نو کار یې جوړ شي او دا خیال مه کوئ په اوله ورځ به غالبا یو مثال درکړو که نه دا ځاڼې هغوی په هغه کې وایي چې په روسیه کې د دوبي په موسم
ژمي کې دی په غربي ملکو کې وي دې غرض کې نه توجه خپل هغې ته کي هلته خدای پاک اثر کې پیدا کړي هغه هګۍ به چې پیدا کړي کیسه په اوبو کې ده د اوبو صفا هغې په خټه کې په وچه کې واچي د اوبو نه توجه ورته کي هلته به چې پیدا شي وایي چې حیوان چې دومره اثر خدای پاک یې کوي په انسان کې نه دی کوي او هسه د تحديث کې نعمت په شکل د دوی د موږ مشایخ او کرامو اثار موږ خپل کمال نشته موږ یو ورګره کړی و عمره ته هغه د کې ما ته ټلیفون وکړ چې هلته خو مو کله شو پیدا چې زه د تا اجازه واخلم اچانک مې کار جوړ شو ډېر صاحب حال سړی ده زه اوس په حرم شریف کې یم نو دعا غواړم ما د مازدیګر په ختم کې به ذاتي د ده رنګ رابطه ګورې لکه سړی چې د پیر رابطه وینیسي کار یې کېږي پیر چې د مرید رنګ په یاد کې توجه ورته شروع کړي لکه دلته چې ورته ناستې دغسې وي نو خو د یو مرید رنګ به سړي ته ور په یادېږي چې سره پېژني خو که څه تا ګوره تا خو وي سره تا چې په ښکاره هم نه سره پېژني نو هغه رنګ به څنګه په یاد کړي ما به یې ده رنګ په یاد کړو په دا نیت کې مې دا وکړه چې ګوندې خدای پاک خدای هلته څه په اثر پوه کړي نو زه به ور یاد یم هغه دعا وکړي چې کله راغی خندلې وایي توجه دې ګمان کوم ډېرې کړې ما دې ولې قسم مې خور دې دغه الفاظ درته ویل وایي چې کله به تا توجه وکړه هلته به لیکلې د دایرې په شکل راغله چې د توجه راورسېده دا د ځان نه هر شیخ چې کامل وي دغسې مقام ده شیخ چې په شرق کې وي ته په غرب کې وي خو چې تا د طرف نه شوقي کار به دې کېږي موږ خو دومره بې شوقي ده دغه ته توجه کوه هغه نورو غږ وکړه چې خپلو وظیفو ته وګورئ داسې نیت وکړئ هر یو سړی لکه ما ته چې توجه کوي دا ده ته چې توجه کېږي هغو ټولو ته توجه کېږي خو دې سترګې جګې نیولې چې ما ته به کله نمبر راځي خپلو وظیفو ته سر نه ټیټوي بهر تقدیر نو دغه دوه اوقاتو کې خصوصا ډېر پکار د احتیاط پکار د حافظو علی الصلوات ساتنه کوئ تاسې په ټولو لمانځو و صلات الوسطی خصوصا په لمانځه د مازدیګر باندې وقوموا لله قانتین درېږئ الله تعالی ته په ادب سره په عاجزي سره فان خفتم که لمانځه په وخت کې دښمن خوف راغی کافرانو سره جنګ ته در باندې راغله او ته د جنګ لمونځ په صحیح اطمینان نشې کړی په ګډه باندې وان خفتم فرجالا که وېرېدئ د دښمن نه نو بیا تاسو لمونځونه کوئ په پیاده داسې نه چې روان یې په پیاده چې تکبیر دلته ووایه قرائت په منډه بیا یا رکوع بیا هلته په منډه کې وکړه سجده بیا بل ځای کې وکړه نه فرجالا دا منه په پښو ودرېږه په مځکه خو جمع پاتې شوه د صورت خوب حکم بیا وروسته را روان ده چې وس ته رسېږي د جمع دومره اهتمام ده چې د جنګ په حال کې به هم جمع نه پرېږدې که ټوله دې نه شوی کړی نیمه به کې خو نه به یې پرېږدې که دومره به کم نه وه نو ته بیا په کوم ګوښه دې چېرې ځای پیدا کړو ودرېږه لمونځ وکړه مه یې پرېږده او که د پیاده خوان دې هم نه وه نو بیا په دامه سپور په اوښه سپور یې په آس سپور یې نو په دغه وخت کې په سپرتیا کې وکړه په اشاره باندې یو نفل یو فرض نفل خو هر وخت کې روان په دامه ضرورت ته د آخرت معاملاتو ته چانس ته ګټه ده باید عبادت ته وکړي اوس قبله مبارکه په دغه طرف ده ته روان یې په سفر باندې ابتابات ده په آس باندې دا ورځ ټوله په غفلت درنه تېرېږي نو ته لمونځ کوې غواړې چې د آخرت تجارت وکړم شریعت دومره ازادي در سره کړې دا یې درته معاف کړي خو عینه ماتولو په څه موضوعنا مو مخکې ویلی وو اول چې نیت تړې د هغه دابې مخکې قبلې په طرف که نیت وتړه دبه ځای ته روانه کړه په دغه طرف باندې خپل لمونځ کوه په اشاره قیام درنه ساقط ته رکوع سجده درنه ساقط په اشاره د لمونځ جایز ده خو نفلي ګټه ده ویې کړه اما فرض چې په ولاړې سړی قادر یې په ناستې کړی شي چې په ناستې قادر یې په اشاره یې کړی شي نو په دغه باندې خو په اشاره کېږي هغه جایز دی الا هلته جایز ده چې خوف وي په داسې صورت کې چې ته مطلوب یې طالب نه مطلوب یې په طرف چې دښمن د منډې وایي تا شکست کړی کمزوری یې د ده د نیولو نه ډارېږې نو په دغه وخت کې تا ته د نفلو غوندې ازادي ده جهت قبلې هم درنه ساقط ده چې په بل طرف روان یم خو لمونځ به نه پرېږدې ګوره لمونځ به نه پرېږدې په منډه کې روان په اوښ سپور په آس سپور لمونځ په اشاره وکړه خدای پاک د غاړې خلاصوي نور دا چې په موټر کې لمونځ څرنګه ده دا خو ګورئ د خوف حالات نه دي دلته لمانځه وخت در باندې راغی موټر نه درېږي لکه دا نن سبا مسلمانان لمانځو اهتمام نشته دی نه کړي نو تا ته هم نه درېږي نو اودس دې شته د لمانځه وخت در باندې راغی لمونځ په اشاره وکړه
خو چې ځای ته ورسېدې دا لمونځ باندې د غاړې خلاص نه دي بېرته بیا راګرځئ ویې کړه په اشاره هغه وخت یاد کړه هغه خپل وخت لمونځ وکړه د خدای پاک عبادت وکړه ځکه عبادت موقته ده لیکن عذر د بندګانو د طرف نه ده د الله د طرف نه ده لہذا قیام نه ده ساقط چې بېرته خپل ځای ته ورسېدې د دغه لمانځه به بېرته قضا یې راګرځئ اما قضا کوه یې ما چې اوس نو موټر نه درېږي قضا یې کړې وکړه لمونځ په اشاره یې وکړه خو هلته چې کله وخت پیدا شو بېرته بیا موقع بیا به لمونځ په ولاړه په سمه طریقه راوګرځئ فإذا أمنتم کله چې تاسو په امن شوئ فاذكروا الله نو یادوئ الله کما علمکم لکه څرنګه چې طریقه تاسو ته ښوولې ده ما لم تکونوا تعلمون هغه طریقه چې مخکې تاسو نه وزده والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا بېرته د ښځو د حقوقو خبره راغله هغه سړي چې مړه شي او ښځې پاتې شي وصیت ته لازم په دغه مېړه لازواجهم د خپلو ښځو دپاره متاعا الی الحول ګټه ورکول تر یوه کاله پورې د زلکردن په وخت کې به دا وصیت کي دا مخکې و ما درته ویلو چې دا مخکې و دا منسوخ شو 4 میاشتې ورځ ورځې ده چې دی به وصیت به ده کو دا به ده فرض و چې یو کاله پورې به د ما د کور نه د ما ښځه نه باسئ د ما په مال کې به هغې ته نفقه او جامه او هر شی ورکوئ متاع الی الحول ګټه ورکول هغه ښځو ته خرچه ورکوله ښځو ته تر کاله پورې غیر اخراج په داسې حال کې چې ایستل به نه وي د دغه خپلو کورونو نه فإن خرجنه که ښځې په خپله ووتې تا خو مېړه قریبان خو بې نه باسي خو که دوی په خپلو ووتې لاړې پلارګنۍ ته لاړ حکم ساقط شو دا نفقه خو حق دی احتباس ده دی احتباس ختم کو نو په دا قریبان نفقه مفقه نشته چې بیا یې ورکړي او عده و بل مېړه سره نکاح نه شوی کړی عده یې چې دوی خپله ختمه کړه بیا نو بل څه که په معروفه طریقه کوم کار کوي پروا نشته وین خرجنه که دوی ووتې په خپله فلا جناح علیکم پروا نشته په تاسې باندې فیما فعلن فی انفسهن په هغه کار کې چې دوی کې په خپلو ځانو کې معروف په شرعي طریقه باندې والله عزیز حکیم خدای په غالب او حکیم ذات وللمطلقات نشته د طلاق کړه شویو ښځو دپاره متاعا خرڅ ورکول بالمعروف په شرعي طریقه حقا علی المتقین چې دا حق په پرهیزګارو خلکو باندې هلته خو د هغه ښځو دپاره متعه وه چې مهر نه و مسما طلاق قبل دخول ورکړی شو او واجبي وه دا وایي مستحب ده عامه ښځو ته چې طلاق ورکړي نو یو څه نه څه ګزاره ورسره وکړه كذلك لدا احکام چې بیان شو دغه شان یبین الله لكم آیاته بیانې الله د تاسو لپاره آیاتونه خپل لعلکم تعقلون شاید چې تاسو عقل کې وچلوئ پوه شئ په شرعي احکامو باندې الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف مخکې بني اسرائیلو کې یو وخت د اوبا مرض ګډ شو بیا قومونه دوه قومونه په یوه ځای کې پراته وو دا یو قوم هجرت وکړ لاړ دا د ځای نه چې د اوبا مرض ګډ ده دا نور په خپل ځای پاتې شو چا څوک پاتې شو په یوه کې مرګونه ډېر وشوه چا څوک وتښتېده هغه خدای پاک وساتل بیا دوهم ځای کې فیصله وکړه ګورې هغه هوښیار و ځان یې د مرګ نه خلاص کړ بل وخت کې که پېښېده وبا مرض راتلو موږ به ځو د تر ځای نه امتحانا بل وخت کې بیا د وبا مرض ګډ شو دوی ټولو کډې بار کړې حدیث مبارک دا ده په یو ځای کې عام مرض ګډ شو لکه دا نن سبا نومونه خو بدل دي کولاریا ده هلته وبا او عام مرض ګډ شو چې په کوم ځای کې ګډ شو ته چې په یوه ځای کې به ترجیح ونه فرار به نه کوې چې د خدای د قدرت نه زه ځان خلاص کړم ولې دا قصه اوس را روانه ده د خدای د تقدیر نه خو څوک نشي خلاصېدی خو که ته د باندې وي ورځمه کله انسان عاجزه در کرکه ورته پیدا شي چې زه نه وای راغلی نو داسې به نه کېده نو دی کال ته ټول بار شوه څوک یې 4000 کسانو څوک یې 8000 کسانو څوک یې 12000 څوک یې 4000 څوک یې 80000 مختلف احوال کې راغلي دي غره ته یو ځای ته لاړه یوه کنده کې یې واړول یو ملایکه د کندې په یوه غاړه ورته ودرېده بله د بلې غاړه یو سر یو پای کې غږ یې ورته وکړه د خدای په حکم موتو باذن الله ټول ځای په ځای مړه شو د مرګ نه خلاصېدل دپاره دی ټیک کېده فعلا کړه بیا د وخت پیغمبر په دغه لیار تېرېږي حضرت حزقیل علیه السلام دا خلک یې ولیده ټول مړه پراته نو خدای پاک ته یې ژړا وکړه چېرې بې کریمه ما خو د دې سره ګډ لمونځونه کړه ګډ به مو تلاوتونه ذکرونه سره کړه عبادات به مو کړه زه خو ګوښې پاتې شوم دا ټول مړه شوه الله تعالی ورته وویلې چې د دغه ژوند اختیار دی تا ده که ژوندي کوې د
قد وکړه ده ورته ویل قوموا باذن الله د خدای په اذن پورته شي ټول بېرته راژوندي شول. بیا تر هغه وخته ژوندي وو چې هغه کوم اجل مطلق د دې لپاره و خو وایي آثار د مرګ پکې ښکاره وو رنګونه یې بیا هم زیړ وو ژوندي خو لکه مړي کالي یې لکه کفن زر زر به خرابېده. حتی تفسیر لیکلي اوس هم چې د هغو نسل پاتې ده وایي هغه رنګونه دي دغه د یهودیانو کې هغه رنګونه شته. دا مړی چې لږ وخت پکې چې ګورئ بدبویي کوي. دا بعضې ځایو کې دا بعضې انسانان ژوندي چې په کومو کوټو کې اوسېږي بدبویي لري که نه لري. اوس هم غسلونه به هم ډېر کوي صفایي به هم ډېر کوي. اکثره دا د انګرېزانو ځای ته چې سوړ بوی ته ځي لکه هغه د مایانو دا وایي هغه اثر شته پکې په هغه نظر کې اثر یا پاتې ده. نو الله د هغه یادونه کوي دستي بیا د جهاد حکم کوي. دغه کې هم وایي تنبیه د دې ته چې ګوره په تېښته د مرګ نه څوک خلاصېږي نه. نو په کور کې نستن د جهاد ته چې جهاد پرېږده که ورغلې مړ کېږي د مرګ نه خو خلاصېږي نه. نو خو جهاد مه پرېږده چې الله نه یې درته مقرر. داسې مجاهدین شته چې 30 کاله په جهاد کې تېر کړي خو یو کارتوس هم نه دی لګېدلی. خو داسې غریبان شته چې د کارتوس ته ورته مقرره وي د کارتوس ته په خپل کور کې هلته په واده کې ډزونه کوي راشي ګورئ په ده ولګېږي چې مقرره کومه خیرې وي هغه به خامخا رسېږي. دا ټول مړي خو په جهادو کې نه دي شوي. د حیدرې ډېره غټې غټې حیدرې دي خو په ډېرو حیدرو کې به یو شهید هم نه وي. نو الله تعالی خو دغه تنبیه ورکوي چې د مرګ نه خلاصېدل نشته. نو الم تر ته نه ګورې الى الذي نه هغه خلکو ته خرجوا دی ووتو من دیارهم د خپلو کورونه وهم حروف دی ځکونه انسانان وحذر الموت دی ویره د مرګ نه. فقال لهم الله بیا ویل الله تعالی دوی ته په ژبه د ملایکو وموتو چې مړه شوئ ټول مړه شوه. ثم احیاهم بیا په دعا د هغه پیغمبر باندې ژوندي کړه. ان الله لذو فضل بېشکه الله خاوند فضل د احسان دی علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثره د خلکو شکر نه باسي. وقاتلوا فی سبیل الله جنگ کوئ ای مسلمانانو په لار د الله کې د ترقي لپاره ما د ویلو فی سبیل الله په هر ځای کې ورته راځي د خدای د رضا لپاره. واعلموا پوه شئ ان الله سمیع علیم خدای پاک اورېدونکی د ټولو خبرو او علم د په ټولو نیتو باندې. یو ځای کې آیات راځي وروسته نو معلومیږي چې نزول مقدم ده. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. څوک چې نفقه د خدای په لار کې وکړي دغه مثال داسې ده لکه د غنم دانه چې ځمکې ته واچوې او دغه طرف ته ډکې وږي راشنه کړي او په هر وږي کې 100 دانې وي نو یوه دانه په څو بدله شوه؟ په 200. نو په صدقه کې یو په 200 خدای پاک بدله ورکړي. ګورئ فی سبیل الله د صدقو فرق ده. عامو صدقو کې چې څوک د مسکینانو او غریبانو سره صدقې کوي ابتدایي وعده یو په لاسه ده. د طالب سره چې څوک کومک کوي د مجاهد سره چې څوک کومک کوي د صوفي سره چې څوک کومک کوي طالب د علم باطن او د ظاهر وایي دواړه مراد دي. اوله سوال دا ده چې یو په 200 ده خو حالت هم ګورې والله یضاعف لمن یشاء بیا اکثره روان ده چې مجاهد سره طالب سره څوک کومک کوي دی په کور کې د یو 100 روپۍ ورکوي. اول کم از کم ثواب دا ده چې یو په 200 خدای پاک بدله ورکوي. رسول الله الله ته دعا وکړه چې خدای پاکه ته زیادت وکړي په احسان کې نورم عوض ور زیات کې. الله دا آیات نازل کړ. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک د هغه څوک چې قرض ورکړي الله ته په قرض نیک سره. الله دومره رحیم او کریم ذات ده. هغه کومه دنیا چې ده راکړې بیرته چې د ده دپاره خرج کو دی یې په ځان پور بولي. پور واجب الادا وي که نه وي پور خو به خامخا پرېږدې دا معنی د ثواب خامخا خدای پاک ورکوي. خو حسنان قید یې ورسره ذکر کړو. څوک دی چې قرض ورکړي الله ته خو نیک قرض. نیک قرض دا ده چې یو خو دا مال چې صدق کوي چې حلال وي پاک. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې خدای پاک حرام مال نه قبلوي. صدقې د پاک مال قبلېږي د حرام مال نه قبلېږي. حتی د حرام مال په صدقه کولو کې 2 شی دي. حرام مال د چا سره ده اوس توبه یې وایسته خو د حق چکته نه معلومېږي چې روپۍ مې د چا خوړلې یا یې د بیت المال نه خیانت کړی ده اوس چکته نه معلومېږي. یا یې داسې ځای کې غلا کړې ده لکه حج ته لاړ شي هلته په حرم شریف کې غلا کوي بیا چکته نه معلومېږي.
نو اوس توبه یې وایسته د ځان د خلاصولو دپاره حکم دا د دغه مال چې حرام د ګټلی مسکینانو ته دې ورکوي خو نیت به د غاړې د خلاصونکي چې د حرامو نه خلاص شم نیت به د دغه نه کوي چې په دغه صدقه خدای پاک ماته ثواب راکړي دوم دا ده چې عین په دغه روپیو کې ثواب غواړي چې 100 روپۍ مې چنده ورکړه نو چې خدای پاک یو په 200 ماته بدله راکړي او بیا حرامه په دغه کې خطره د کفر ده چې سړی کفر ته بوځي ولې حرام دې ځان ته حلال وبله ورپسې ځي کې اشار شاه کشمیري صاحب تصریح په کفر باندې کړی ده چې دا سړی په کافر کېږي نو حرام مال نه قرض حسن چې نیک مال وي صفا مال وي یو دوم دا چې د خدای د رضا لپاره نیت خراب نه وي ریا نه وي دریم دا چې بیا په دغه احسان بنولو شاته نه وي پسې چې چاته صدقه ورکړه کومک یې ورسره وکړه بیا بل وخت کې پیغور په شکل ورپیادې یا عزې ضرر ورکړي ضرر څه معنی ضرر یا دا معنی مخامخ د تعیر امثال کې یوه ورځ نه ده د تاسې 2 ورځې نه دي خو چې وینې چنده ده یا وایي دغه خبر الفاظ مخامخ ورته ویل یا دا لوی څټ د ځوان سړی خو مزدوري وکړه چې ته چنده کوې یا دا چنده خو دې پټه ورکړې خو اوس د ده تربرونه دي دی شرمېږي د هغو خلکو نه ته د هغو د وړاندې په حضور کې وروړیاده دی په خجالت کوې نو چې دام نه وي ورسره نه احسان یې نه عزې وي دام نه دا قرض حسن ده د ده وعده الله وکړه څوک ده چې قرض حسن ورکړي الله ته نه ده مګر همدا چې خدای پاک یې ورته دوچندي خو دوچندي ډېره سره نبي علیه الصلاة والسلام څوک چې یوه خرما صدقه کړي په اخلاص د پاک مال نه اول الله قبض کړي دا د بنده لاس ته مسکین ته چې ورکول کېږي اول پر ید رحمان کې واقع کېږي بلا کیف بیا یې الله ورته لویي لکه یو څوک چې هغه تازه بیانکی ساتي ښه ته خوراک ورکوي دومره شي چې حتی دا یوه خجوره د غره د احد په انداز باندې غټه کړي ورته په ورځ د قیامت اوس د احد غار د خجورې څو چنده به وي یو په 200 یو په 1 یو په 2 کروړه داسې سړی ویلی شي غاره چې خجورې تر جوړه یوه خجورې نه چې هغه غار تقسیم کړي نو خو د 10 کروړو نه هم زیاتېږي خبره په اخلاص باندې ده نبی اسلام تاسو صحابه کرام مصیبت مه ویئ که تاسو د احد د غره په انداز لږه صدقه کوئ د ده 1 کیلو صدقې ته نه رسېږي هم صدقه ده دا هم صدقه ده د هغو چې څومره د خدای د رضا لپاره وه صدقې اعلان به وشوه په واس به یې نه وپره دستي به لاړه چې اوس جهاد لپاره یا د یو جومات لپاره یا یو چیز ضرورت ده مزدوري به یې وکړه بیا به هغه مزدوري روپۍ څه پورته نفقې ته پرې بې دا نورې به یې راوړې صدقه به یې کړې او بیا یې یادوله په ټول عمر نه وه احسان براول نه و بلکې د الله احسان منلو چې شکر ده چې خدای پاک د ما دنیا په دین ولګوله نو علاوې من ذا الذي څوک ده هغه څوک یقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکړي الله ته قرض نیک فیضاعفه له چې مضاعف یې کړي دوچندې کړي الله تعالی ده لره زیاتې کړي ده لره اضعافا کثیره په دوچندې ډېره سره والله یقبض ویبسط الله تنګوي یا دا معنی رزق د چا ویبسط پراخوي رزق د چا نه په صدقو په چندو ورکولو د چا دنیا کمیږي نه په بخل ډېرېږي تنګونکی زیاتونکی الله ده و الیه ترجعون دغه الله ته به تاسې بېرته راجع کېږئ یا دا معنی زړه تنګوي د چا د نیکي نه او پراخوي نیکي ته د الله په اختیار کې دي حدیث مبارک کې راځي مثال د بخیلو د سخي داسې ده لکه 2 انسانان د زغرې اغوستې دي دا لاسونه یې دلته باندې په زغرو کې دا ګنجیان نه دي مخکې خو زغرې د اوسپنې نن سبا هغه موږ داسې ډېره نه دي لیدلې لکه ګنجی چې بېڅېره په واغوندې اوس د صدقې ځای راغی د احتیاط ځای راغی مسکین ده جهاد ته چنده ده جومات ته چنده ده مدرسې ته ده طالبانو ته ده سخي سړی چې نیت وکړي په زړه کې خدای پاک یې هغه کړی ازادوي لاس خلاص شي حتی هغه زغرې تر ولوېږي نو جوب ته لاس کې چنده ورکړي او بخیل سړی یقبضو ویبسطو الله ده چې هلته که ترجبې بیان ورته وکړي په زړه کې څه نیت شو چې یاره چنده مې څه ورکړې وای چې دا ځای نیت وکړي کړی سره تنګې شي بیا زوی ورپه یاد شي کړکۍ سره خپله خیلخانه دی دا ما یو ځای کې د اختر بیان کوم
زموږ جومات جوړېدو بیا مې د جومات په باب کې خلکو ته خبره وکړه لاندې چت خدای پاک ورسوه دوم چت باندې موږ داسې شپږ فوټه انداز پورې دیوال چې کړی و د اختر په لمانځه کې مې خلکو ته ویل نور دا چې تاسو پاکه دا جومات په دغه ځای پرېږدئ او که نه دا دوم چت هم پسې پوره کوئ نو اختر په لمانځه کې چنده شروع شوه 4.5 لکه روپۍ کې څومره چنده وشوه د اعلانونو چې شروع شو د بل ځای نه یو څوک زموږ یو منیسپالي خو جومات کې امامت و نو د ځانه سره راوستلي وو دا مولي صاحب بیا ویلی وایي یو سړی د ما سره راغلی و چې هلته د حالات ورته یو سړي 1 لک اعلان کړی یو 3 لکه اعلان کړی چا 50,000 او چا 6,000 نه پوهېږم 5 لکه 5.5 لکه ورته څومره چنده وشوه وایي ته ویلې ما ته دومره جوش راغی چې جګ شه دا خپله ټوله دنیا اعلان کړې چې ما چې څومره ده دلته ویلې دغه جومات سره به زه کومک کوم خو هغه ورځ ولاړ بیا هلته دومره جوش ورغلی و چې ټوله دنیا اعلان کړه خو بیا یوه روپۍ هم رانه وړه یوه یې رانه ځکه هلته بخیل خدای کار نه ته راخلي الله چې د دنیا په سمه لیار لګوي نه تر قبلهیې نه اوس نو توفیق نه ورکوي والله یقبض ویبسط زړه کې جوش پیدا شي خو بېرته کړی تنګې شي لاس په یوه ځای کې بند پاتې شي جوب ته نه لري ما کاکړو کې لولایي کې یو ځای کې ملایي به طالبي کې یو سپیکر یو حاجي صاحب ده ویلې وایي ملاکه دی به طالبانو ملایانو ته ټولو ته ملاکه یې ملاکه وایي روپۍ د جوب مار ده دا کلک زړه غواړي هر سړی دغه مار ته لاس نه شي وړلی دا جوب ته چې لاس چې کوي لکه مار ته چې وایي دغه مار ده هر سړی هر زړه دا کار نه شي کړی دا یو ټیم زړه چې سترګې پټې کړي مار ته لاس وړي روپۍ ورکړي والله يقبض ويبسط واليه ترجعون دغه الله ته به تاسو بېرته ورګرځول کېږئ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى حضرت موسی نبی علیه الصلاة والسلام چې خپل وخت کې و خدای پاک دوی ته ډېر فضیلت او ترقي ورکړې وه چې دی لاړ د دنیا نه حضرت شمعون علیه السلام دې ته په ځای پاتې شو هم کار کوو هغه لاړ حضرت یوشع علیه السلام بیا پاتې شو هم کار کوو خلک هم کوو خو وروسته سکه د خلکو په اعمالو کې کمزوري راتله بیا تر دې پورې چې خدای پاک ته دوی باقیان شو د ایمان او د اعمالو نه سرکشي وکړه خدای پاک عمالقه په دوی باندې مسلط کړه ځان مال اولاد دنیا ټول اختیارول ورته حتی د دوی د ملکانو سردارانو 400 نه زیات هلکان غلامان سره تربیه کړه سخت تکلیفو سره مخامخ شو یو تابوت چې خلو ته اقتصار روانه ده دغه تابوت څوک وی چې یو صندوق و چې د جنت نه د آدم علیه السلام سره راغلی و د انبیاو تصویرونه وکړي دا چې څومره امت ته انبیا راځي د دغو تصویرونه وکړي دا واسطه پر موسی علیه السلام را رسېدلی و موسی علیه السلام چې چیرې جهاد ته اقدام وکړ دا تابوت په مخ ته روان شو دوی به زړونه مطمئن و بس فتح دي که وبدرېدو دوی به درېدل چې موسی علیه السلام د دنیا نه لاړ د تورات څخه حصې ټوټې چې هغه تورات لیدلو یو ماشور و دا څه ټوټې په دغه تابوت کې ایښې وې د موسی علیه السلام لکڼه او چټکې مبارکې پکې ایښې وې د هارون علیه السلام لکڼه او پټی مبارک یې ایښی و بیا هم د دوی دپاره د سکون او د اطمینان او د وقار ځای و په یو قول خو د انبیاو عکسونه په دوم قول دا ده چې د تورات څخه حصې د موسی علیه السلام لکڼه او چپلکې د هارون علیه السلام پټکی او لکڼه دا پکې و د دوی دپاره سکینه او اطمینان و د دغه ځای نه دا معلومېږي تبرک بآثار صالحین وایي د نیکو خلکو سره چې د څه شي تعلق راغلی وي چې هغه شی څوک په اخلاص وګوري په زړه کې به سکون اطمینان پیدا کړي نو دا تابوت په چې و د دوی په زړه کې به سکون اطمینان و عمالقه چې په دوی باندې غالبه شوه ولې دوی ناشکري شروع کړې نو هغه تابوت هم ترې یوړ څوک یې چې دوی ترې یوړ او دوم قول دا ده چې ملائکو اسمان ته پورته کړو چې دوی بیا حرمتي کړه نو خدای پاک په دوی ځای کې دغه نعمت ونه راوړو دا د دوی د سکون او د اطمینان شی ته پورته کړه اسمان ډېر وخت دوی داسې محکوم وو او د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاده کې قانون دا و یو به پاچا و یو به نبي و نبي د یهودا په اولاده کې راتلو
او پاچایان به د لاوي په اولاده کې راتلو. د خاندان د نبوت نه یوه ښځه حامله پاتې وه چې په نس کې بچی و. نور د انبیاو سلسله او د خاندان ټول ختم و. چې هلکې پیدا شو اشمعیل په نامه باندې، چې لږ لوی شو دستي یو عالم ته وسپارو چې تورات زده کړي. هلک چې لږ لوی شو خبره پوه شو، غرمې ویده ده غږ یې د استاد په ژبه واورېده، لکه کوم استاد چې د تعلیم ورکوه. یا اشمعیل دی د خوب راجع شو، ورمنډې کړي استاد ته چې صاحب تا غږ وکړو. یو نو خیال وکړو چې که ورته ووایم چې نه بیا هلک ډارېږي چې دا پیریانو غږ د باندې وکړو چې شي، ده ورته ویلې ورځه ویده شه بچو. بل وخت کې بیا ویده ده، بیا یې غږ واورېدو، بیا راغی چې تا غږ وکړو. ده ورته وویلې که بیا یې غږ در باندې وکړه بیا مه راځه مه پورته کېږه. درېیم وار جبرایل علیه السلام ورته راغی، ورته وویل چې ته بني اسرائیلو ته د خدای پاک له طرف نه پیغمبر یې، ورشه دعوت شروع کړه خلکو. اشمعیل علیه السلام چې د تورات بیان خلکو ته شروع کړ چې د خدای پاک له طرف نه زه پیغمبر تاسو ته مقرر شم، هلته پاچا هم د دی نه وه. نو دوی ورته وویل چې موږ ته یو پاچا مقرر کړه چې د هغه تر قیادت لاندې موږ د دغه عمالقو سره جهادونه شروع کړو. بیا امیر خو جهاد نه کېږي. ده ورته ویلې ګورې د جهاد حکم در باندې راشي لازم به شي بیا به یې کوي نه. دوی ورته ویلې ولې به یې نه کړو؟ موږ د زمنو نه موږ جدا شوي یو، د وطن نه جدا شوي یو، زمن یې رانه بولي، وطنونه یې رانه نیولي، ولې به یې نه کړو؟ موږ ته پاچا مقرر کړو. جبرائیل علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام ته یوه لکړه راوړه او یو یې د ښکر کې تیل راوړه. ورته وویل تا کوټې ته چې څوک راننوته دا تیل چې په خپله راجب شوه دغه لکړه د ده د وجود سره برابره شوه، نو دغه سړی به ته پاچا مقرر کړې. په دې مابین کې طالوت خر ورکړه، په خره پسې ګرځي. راغی اسماعیل علیه السلام کور ته راننوت، پوښتنه کوي، هلته تیل خوټېدن شو، راجګ شو. دی اوچت ورجګ شو، لکړه یې راواخیسته چې پورې ونیوه، لکړه هم د هغه په وجود برابره ده. نو سر یې په یوه تیلو ورغړ کړ، ورته وویل چې ته بس د قوم دپاره پاچا یې. چې ده اعلان وکړ خلکو ته چې دا یې تاسو دپاره پاچا ده. دی دستي اعتراض شروع کړ، لکه دا اوس هم موږ تاسې خیال دا ده چې دا شاهي خاندان چې نه وي بل څوک پاچایي مچایي نه شي کړی. دی اعتراض وکړ دا څنګه پاچا شي؟ نه د خاندان د پاچایي نه ده، ولې دی د بنیامین په اولاده کې و، د یوسف علیه السلام د هغه سکلي ورور د هغه په اولاده کې و، او نه مالدار ده، ده مسکین د پاچا سره خو څه غنا ضرور ده چې مړ خو وي. ده ورته وویل ګوره په پاچایي کې دوه شیان ضرور دي، هغه خدای پاک ده ته ورکړي دي، یو علم یو صحت د بدن. وایي په ټولو وخت کې د دغه ځای په خلکو کې د ده غټ وجود و، دومره غټ وجود و چې د نورو بن اسرائیلو به لاس ور وکړو د ده سر ته رسېدو. ذاته بسطة في الجسم والعلم، وجود قوي وجود ورکړی، او قوي وجود معنا دا چې په تنفیذ د احکامو قادر وي. زړه کې قوت لري، احکام د خدای پاک بیا کمزوري نه کې پیدا کېږي، دا ارمان نه وي ورسره. او علم، د علم نه کوم علم مراد ده؟ څوک وایي چې علم سیاست د پاچایي امورو د جهاد د امورو په دغه باب کې د ده علم زیات و، جنګي مهارت زیات درلود. او څوک وایي چې نه شرعي علم، ولې امیر د ملک هغه د ټول ملک مسؤول ده، صرف د جهاد وظیفه خو د هغه نه ده. د جنګ په کار کې کېږي، خو چې نورو دیني امور باندې نه پوهېږي نو په تاوانونو تر جوړېږي. امیر د وخت په د ملک په هر څه پوهېږي، د دغې وجه ده. کوم امیر چې د قوم په ترقي کې خیانت وکړي، د ده علمي دیني ترقي یا سیاسي او اجتماعي ترقي تمدني ترقي دا خیانت دی د خپل قوم سره، د جنت بوی به ونه ویني. نو ده ته خدای پاک کامل علم ورکړی، او چې یو علم کامل وي. ګورې د انبیاو سیاست امارت چا کوه؟ انبیاو کوه.
تسوسهم الانبیاء سیاست دې انبیاء وکړو او سیاست شرعي اصلي څه ته ویل کېږي ملاجوان وایي بازداشتن ملک از شر و فتنه خپل ملک د شر د فتنې نه ساتل او د چا هر چا حقوق په ځای کول او صحیح طریقه باندې حقوق اوس په تدبیر منزل او تهذیب اخلاق او سیاست بدن چې موږ ته ذکر کوو دته خدای دغه علم ورکړی ده خدای نه ما جنات ته د ځان راته وایي یا د تربور ده یا د خپل ده یا د هغه ده زموږ ته دلیل راوړه دوست دلیل هغه ده هغه تابوت چې د تاسې نه تللی چې هغه د هغه د ورکې د وجې نه سکون و اطمینان د تاسې ختم شوی هغه به بېرته درته راوړي نو ملایکه و تابوت راوړ حضرت طالب ته یې مخته کېږی دی چې دا ولې د ذاتي وویل چې بس دا د موږ پاچا ده د ذاتي حکم د جهاد وکړو چې جهاد ته ځان برابر کړي په یو قول 80,000 په یو قول 80,000 خلک برابر شو دی چې روانېدو د دغو خلکو سره د وخت د نبي په واسطه خدای پاک وحی ورته وکړه اسماعیل علیه السلام چې امتحان په دغو خلکو را روان ده داسې ورته وویل چې مخکې به په تاسې باندې تنده راځي او بیا به اوبه راځي هغه اوبه که چا وچښلې هغه به ورته وایي چې بیا د ما تابع نه ده که چا ونه چښلې صرف یوه لپه یې وچښلې نو هغه د ما ملګری ده د ما تابع ده اول امتحان ګوره د جهاد نه مخکې امتحان چې ودرې د سختۍ او د تنګۍ په حال کې تاسې صبر کوئ که نه کوئ د خپل امیر اطاعت کوئ که نه کوئ ځکه رسول الله د امیر د اطاعت حکم ډېر کړی ده چې تاسې به د خپل امیر اطاعت کوئ ولو عبدا حبشیه چې حبشي غلام امیر در باندې مقرر شو سر یې د ممیز په شکل و رنګ نه شکل هم کمزوری و خو اطاعت یې په تا باندې بیا ضرور ده چې لاړو اوبو ته ورسېدل تږي و نو عام په د 80,000 یا 80,000 کسانو کې ټول مختم نسته په ویالو اوبو چښلې پوره شروع کړه او وایي قانون دا دی چې سړی ډېر تږی نو اوبو کې مړښت نه راځي زر بیا خاص کر چې په پړ مخه چکې لکه هغه اوښانې چې چکې نو دوی چې کله خټې چې پړسېدې تنده یې نه ماتېده شونډې یې تورې واوښتې خېټې وپړسېدې راجوک شو صورت یې مړ پړ شو 314 کسان په قول مختار لکه د بدر اصحاب د بدر او اصحاب د طالوت یو انداز ذکر کېږي بخاري شریف کې دغه صرف یوه ولا په اوبو وچښلې خدای پاک په یوه ولا په سیراب هم کړه بدنونه چست اوبه یې لږ وچښلې هغه راځي چې بسیار خوردن و بسیار نوشیدن مثل مایع تپیدن چې ډېر وخورې ډېر وچښېږي لکه مایع ذاتي هسې به اړخ په اړخ باندې کېږي او چې لږ وخورې لږ وچښې لږ خوبونه کې مثل آهو پرېدن بیا به د غرڅه غوندې چالاکې موږ یا د ډېرو خوبونو نشو پورته کېدی یا د ډېرو خوراکو چکاکونه نشو پورته کېدی دلته 2,314 کسانو د امیر ومنل دا نور نه ومنل چې دا چا نه ومنل دغه عذر وکړه یاره موږ خو د کار نه ووته خېټې وپړسېدې درندې شوې لاس پښونه مې مړه شوه جهاد او مقابله نه شو کړی 314 کسان چې مطیع انسانانو یو وویلې چې موږ په تیار یو او ډېروالي کموالي کې خبره نه ده ډېر وخت کم خلک خدای پاک په ډېرو خلکو غالبه کړي د خدای پاک په اذن چې الله ته منقاد وي نصرت په عدد او په عدد نه ده چې یا نفر ډېر وي یا اصلحې ډېرې وي نصرت د خدای پاک په عجز بندګۍ سره راځي چې ته الله ته ښه تابع شي الله به دې نصرت کوي دا 314 کسانو کې حضرت داود علیه السلام ځوان ده نه وای ځوان ده نبي نه و دیار رسولونه یې د ټول راوتلي پلار یې راوتلی او دی چې راتلو یو درې تیږو غږ به وکړه په ده باندې ها ساتي چې مرګ د سره واخله په کبه در شو دا شپانه هغه مچنوس به نه وي ډېرې ښې تیږې پکې شوي مچنوس به ورسره دغه تیږې هم راواخېستې د وخت پیغمبر ته الله وحی وکړه چې د ده په واسطه به جالوت مردارېږي هغه بل قوم د عمالقه وو چې راتله د یعقوب مشر پهلوان جالوت و او دومره پهلوان و وایي د لښکرو سره به یې په یوه سر جنګ کوه د ډېرو غټو غټو لښکرو سره هغه د وخت پیغمبر کالو ته وویلې چې خدای پاک په دې دغه ځوان نه دی د ونې نه ټیټو ګردی ځوان و حضرت داود علیه السلام د دغه ځوان په واسطه به الله جالوت مرداروي نو پټې ورته وویلې هغه ورغی آس توره زغرې دا یې ورکړه حضرت داود علیه السلام ته چې ځان برابر کړي
یا وګورئ ما دا نه دي پکار ما سره خپل مشنوس غشته او ټیکې شته سره کله چې الله د پخواني جنګونو سخت په دی وو چې اعلان د مبارزې به کېدو خو مخامخ جنګونه د تورو به بیا به یو پهلوان سره ورود په تورو به یې سره ویل جالوت مخ ته راغی لوی پهلوان ده د ده طرف نه حضرت داود علیه نبینا علیه السلام کنقی ځوان ده دا وروت تیږې یې راواخیستې په مشنوس غږ کې ورته کېښوې وایي په لیدلو یې جالوت مرعوب شوه په زړه کې یې ډار ولوېده نیک سړي ته خدای پاک هیبت ورکړی جالوت ورته ما مقابلې ته راوتلی بیا د تیږې راخیستې لکه څوک چې سپی ولي په تیږو ده ورته ویل تا هغه سپی چېرې ده تیږې ورته تاو کړه چې په دغه سر یې وویشت ککرۍ نه پورې ورې ووتې هغه هلته لاړ ولید مردار شو چې دا غټ ړنګ شو دا نور ټول پوځ شکست وکړ خو یو طرف ته دغو خلکو دا کار وکړه چې د امیر اطاعت وکړو اوبه یې وچکلې لږ دوم چې دلته ذکر کېږي چې څنګه روان شو خدای ته عاجزي شروع کړه دعاګانې یې شروع کړې ای رب کریمه ته خپل نصرت په موږ باندې نازل کړې موږ ثابت قدم وګرځئ وایي دغه نه معلومېږي د جهاد مجاهدینو دپاره خصوصا د جهاد مقابلې په وخت کې دعا عجز ذکر کثیر پکار ده ځکه هم صورت انفال کې بیا موږ تاسو ته راځي بنیادي اساس د کامیابۍ د جهاد څلور شیان هلته ذکر کېږي په هغو کې یو ذکر کثیر ده اذا لقیتم الذین کفروا فاثبتوا واذکروا الله کثیرا الله به ډېر یادوي او موږ باندې دغه وظیفې ولې نه کوو جهاد کې لګیا یو وظیفو ته نه یو خلاص اجام المنځ به شریعت یې نه پرېږدي صلات خوف وکړي دوی لمونځونه بیخي پسې قضا کړي جمع خو څه کوي لمونځ بیخي قضا کړي ولا حالات خراب وو اضطراب حالات و ذاتي لمونځه موقع په لاس رانغله بیا نو غواړي نصرت نور کتاب که کوو نن سبا خو د خپلو شاګردانو سره ډارېږي دغه پسې ډېر چې راجګېږي فيه ما فيه خو ډېر دی که نه نو الله تعالی ویل ألم تر تنظر إلى الملائكة يودارة من بني إسرائيل دي بني إسرائيلنا من بعد موسى ورسل موسى عليه الصلاة والسلام إذ قالوا لنبي لهم هذا وقت يجدوا إلي أغا نبي جدي لنا جدي لنا ابعث لنا أمريكا مقرر كدمو دي پاره يو باچا نقاتل في سبيل الله شمو جهاد وكدي دل باچا فأمارت لاندي جهدائي پار پليان قال حضرت إشمائيل عليه السلام دي وقت پیغمبر ورطوئے دي هل عسیتم ان کتب علیکم القتال آیا نږدې ده که فرض شي په تاسې باندې جهاد الله تقاتلو چې تاسې به بیا جنګېږئ نه قالو دوی ورته ویلې وما لنا څه دي موږ لره الله نقاتل فی سبیل الله چې موږ په جهاد نه کوو په لار د الله تعالی کې او حال وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا موږ ایستل شوي د خپلو کورونو او جدا شوي د خپلو زامنو نه فلما کتب علیهم القتال کله چې بیا فرض شو په دوی باندې جهاد تولوا دوی وګرځېده الا قلیلا منهم مګر کم د دوی نه چې 314 کسان والله عليم بالظالمين دا مقالم د ظالمان باندې وقال لهم نبيهم ويل ديت نبي دي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا خدای پاک مقرر کړی د تاسو لپاره طالوت پاچا قالوا دي ورتل ان يكون له الملك علينا سره کوي د دې لپاره پاچای په موږ باندې ونه احق بالملك منه او حال د احق په پاچای سره دردنه ولم يتسعد من المال ندور پر شوې د پراخي دي مال نه د خاندان دی پاچای نه ده او نه دنیا لري قال هغه د وخت پیغمبر ورته ویلې ان الله اصطفاه علیکم خدای پاک بشک غوړه کړه د دې په تاسو باندې وزاده بسطه فی العلم والجسم او زیات کړه د الله تعالی د لپاره پراخي په علم او په جسم کې چا کوم ضرور ده د پچای د پر هغه صفات خدای پاک په دې کې ورکړي پیدا کړي او الله ذو الفضل ده د خدای اعلی احسان ورکړه چې چاته ورکړي والله یبدی ملکه خدای پاک ورکوي ملک خپل مناغه چاته پاچای خپل هغه چاته یشاء چې ورته خوښ شي والله واسع علیم خدای پاک پراخ د رحمت خو عالم د خپل استعداد او مرتبه والا باندې چا څوک مستعد وي هغه ورکوي وقال لهم نبيهم ویل دیتا نبی دې ان آیت ملکه بشک علامه د پاچای دي ان دا یاتیکم الطاغوت چې راځي پتا است تابوت فيه سکینه چې په دغه کې به اطمینان وي مې ربکم له جانب د رب تاسو نه وبقیه او بقیه به یې ما دي هغه څنګه ترکه چې پرې کې دي آل موسی او آل هارون آل محمد زید موسی او هارون علیه السلام چې پرې کې دي چې د موسی علیه السلام لکړه او چپلکی او د هارون علیه السلام پټکای او چپلکی عصا تحمله الملائکه اخذت به ملائکه
پټکای اوس موږ د پټکي خبره هم ډېره چاته نشو کړی کنې پټکای نن سبا خلکو پرېږدی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دوم طرف مشکات شریف کې دا حدیث کا غلوی دوره چا کتابونه لیکل علیکم بالعمائم پټکی په سر کوي ملائکه مصومین بدر واقعه کې راځي هغه ملائکه علامتدار چې صحابو کې کوم رنگونه دي پټکی او دي ملائکه هغه پټکی ورسره وو امام صاحب خپل شاګردانو ته عازم عمائمکم فانها سماع العزه غټ غټ پټکی په سر کوي دا د عزت علامه ده او بیا خاص کر د منځ په وخت کې ډېر اهتمام وکړ دا اگر که روایت ضعیف راغلي دي کې باید کې ډېر دومره اندازه چې 2 رکعاته لمونځ په پټکي کې د 12 زرو کلو عبادت خو داسې راغلی دی چې د 80 کلو خو بیا که روایت ضعیف دي دومره خو ثابتېږي چې د پټکي اهتمام پر وخت لمانځه کې ډېر ضرورت ده خذوا زینتکم عند کل مسجد زینت مراد اسباب ښایست دي هر لمانځه په وخت کې لمونځ د الله سره خبرې دي او چې موږ دغه مولي صاحبانو ته د نږدې طالبانو ته د وخت یو ښه قدرتمند سړی ډوډۍ راته وکړي نو په خیرانو کالیو کې بې پټکیه به موږ ورشو چې خان صاحب ده او پلانکی صاحب ده مړه یې کړې ده نو کالي به هم صفا اغوندو پټکي به هم په سر کوو صدرۍ مدرۍ به هم را اغوندو بوټونو ته به هم پالش ورکوو او لمونځ د الله سره معراج ده د خدای پاک حضور ته درېدل ده د یوه سره خبرې دي د خدای پاک حضور ته راځو بیا نه په پټکي کې پروا لرو لمانځه ته او داسې په وخت کې داسې لاسونه پورته وي ګورې دا ځایونه خو عورت نه دي عورت کې پټېدل چې فرض ده د نامه نه تر زنګانه پورې لیکن تاسې د فقه کتابونه وګورئ په داسې حال کې لمونځ کول هم مکروه دي که نه دي ولې مکروه دي هیئتي وقار نه ده دا چې د استاد د وړاندې داسې سړی ناست دي او غږېږي لاسونه کوي بې ادبه لیدل کېږي که نه لیدل کېږي چې د استاد د وړاندې د خپل شیخ او د پلار د وړاندې هغه بې ادبي بلل کېږي د خدای پاک حضور ته ورځي او بې ادبه ورته درېږي په لوڅ سر باندې نن سبا لمونځونه دي په لوڅ سر او د خدای پاک حضور ته درېږي چې د استاد او د مشر وویني هلته بیا زر خولۍ په سر کوي یو عام اوقات په عام اوقاتو کې په خولۍ کې ګرځېدن پروا نشته خولۍ هم ثابته ده لوڅ سر کې هم پروا نشته چې د تکبر په نیت باندې نه وي ثابت دي خو عادت جوړول نه دي پکار عادت جوړول نه دي پکار بیا خصوصا د لمانځه په وخت کې وایي چې پټکي اهتمام ډېر پکار ده په هر تقدیر نو هغه به راشي پټکی د هارون علیه السلام خبر په دې پورې وایي چې خو یوه وختو کې پټکي دا رواج یوه طرف وختونه ده او تبرک د اثار صالحین ورسره راځي ان فی ذلک بشک په دې کې آیات دلایل د قدرت رقم د تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنین او دلایل د دې پاچاهي دي فلما فصل طالوت بالجنود چې طالوت پاچاهي نه ومنله فوجونه اویا زره یا اتیا زره کسان د ځان سره روان کړل د نور قوم نه یې جدا کړل قال ورته ویل ان الله مبتلیکم بنهر خدای پاک تاسې ازموي په یو نهر باندې یو ویاله باندې فمن شرب منه کچا دې دغه ویالې نه چې کار وکړو فلیس من دا ما ملګری نه کړی ومن لم يطعمه کچا ونه چې کړی فانه من دا ما ملګری ده او چې کله کې لږ اجازه ده اله من طرف غرفه بيده مگر هغه څوک چې لا په کې ولا په خپل لاس ګورې مخکې هو ویل د دې تبعید لپاره ده فمن شرب منه اکبر مخصوصا په اوبو نه کېږي نو چې کاک عین دي اوبو نه شو اماده نه ده او چې منی طرف د غرفه بيده شي دا اماده ده فشربوا منه عام خلقو دي عین دریان او دی بیان چې کاک په خپل وخت څنګه است قرآن الى قليل منهم مگر نه کم کسان چې د رسول دی الله فلما جاوزه هو کله چې شو دي دغه نهرته قالوا والذين ما امنوا معه او کسان چې ایمان کړل سره قالوا دا نور ډېر چې کوم کې انسانانو ورته ویل لا طاقت لنا اليوم نشته چې طاقت نن ورځ د تجارت او جنودي هدي په وجود تجارت سره حال الذين يظنون هو يرفق چې دی او یقین چې انهم ملاق الله چې دې خدای پر سره یو ځای کېدونکي دي کامل فئه قليله ډېر وخت یو ډله کنکۍ غالبه شوې ده فئه کثیره په یو ډله لویه باندې باذن الله د الله په اذن سره والله مع الصابرین خدای پاک د صابرینو سره ده
ولما برزوا لجالوت وجنوده کله چې ورښکاره شوه جالوت او فوجونو د جالوت ته قالوا نو دغه 314 کسانو خدای پاک ته رجوع وکړه دعا یې شروع کړې ربنا افرغ علینا صبرا ای رب دې موږ ته نازل کړي په موږ باندې صبر وثبت اقدامنا ثابت چې قدمونه دې موږ وانصرنا علی القوم الکافرین او منصرت وکړي دې موږ په قوم د کافرانو باندې بدر کې نبی علیه السلام څومره دعاوې وکړې فتح د مکې کې څومره دعاوې وکړې د خیبر په فتح کې څومره دعاوې وکړې فهزموهم شکست دې ورکړو جالوتیانو ته باذن الله د الله په اذن سره وقتل داود قتل کو داود علیه السلام جالوت قتل کو د دغه نه مخکې په بني اسرائیلو کې په یوه سړي کې پاچاهي او نبوت نه و جمع شوي بلکې دوه خاندانونه را روان وو په یوه خاندان کې به انبیا راتله لکه د یهودا په اولاده کې او په بل کې به پاچاهیان راتله داود علیه السلام چې خدای پاک دواړه جمع کړه طالوت ته خپله لور ورکړه چې د وخت پاچا و دی زوم شو کله چې هغه مړ شو پاچاهي دیده شوه اسماعیل علیه السلام چې مړ شو نبوت هم دیده شوه نبوت او پاچاهي دواړه خدای پاک په ده کې جمع کړه واتاه الله الملک والحکمه خدای پاک ورکړو دلته پاچاهي او نبوت وعلمه او ښوونه وکړه خدای پاک دلته بما د هغه څه نه یشاء چې ورته خوښی شي حضرت پیغمبر علیه السلام یې بهترینه نفقه هغه ده چې په عمل د خپل ید باندې وي چې سړی په خپله مزدوري وګټي په خپل لاس یې وګټي دغه کې ډېر ثواب ده اجر ده حضرت داود علیه السلام په عمل د ید باندې روزي ګټله چې وخت پاچا ورنه شو مسؤلیت شو ور د غاړې بیا خدای پاک ته سوال وکړه الله وسپینه ورته نرمه کړه داسې نرمه وه لکه دا خوشته کړي وړه نه یې چې راپرې کوې اسانه پرې کېږي وسپینه به یې داسې په لاس سره جدا کوله د زغرو جوړولو طریقه خدای پاک ور وښوه ملایکو به تعلیم ورکړو د زغرو جوړول ډېرې قیمتي زغرې په 4 زره به یوه جوړه زغره خرڅه کړه بیا به هغه څه په ځان څه په اولاد نفقه کوله څه به بیا صدقه کوله د کور د ځان نفقه یې ټوله د دغه نه وه ولولا دفع الله الناس کنه وای د پکول دی الله تعالی خلق لره بعضهم بعض دي لره چې مکافران دي به بعض په بعض سره چې مسلمانان دي کدا مجاهدین د کافر په مقابل کې نه وای لفسدت الارض فاسد شوی او ځکه مخ په ټول بیا کفر او ګناه نیولې و دا نګل تکفو کنه وای ډېر خلکو په وخت په توګه اچولې و ولكن الله ذو فضل لكن الله تعالی چې د خاوند فضل د علی العالمین په مخلوقات باندې تلك آیات الله دا چې تیر شو دا آیاتونه دلایل د قدرت الله تعالی دي نتلوها علیک بالحق موږ تلاوت کوو په تا باندې په حق سره پیغمبر علیه السلام نه څو زره کاله مخکې دا واقعات تیر شوي دي دی چې اوس بیانوي دا عین د ده د نبوت لپاره دلیل شو ولې بې وحی نه خو دا معلومېږي نه موږ یې درته وحی کوو وانک لمن المرسلین بېشکه ته د جملې د رسولانو نه یې د تا په رسالت کې شک نشته